أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. حضرت قدادة رضی الله عنه مدینه منوره کې یوه کورنۍ وه، مسکینان وو. په دغو کې درې ورونه وو. دا یو ورور یې پکې منافق و، ظاهره خو دعوه د اسلام درلوده، خو په واقع کې منافق و. و ډېر مسکینان. دی ویې د ما تره عامو خلکو خوراک و د مدینې منورې خجورې یا د وربشو د روټې مړۍ وه. یوه نیم سړي به چې لږ څه روپۍ درلودې د ځان دپاره شخصي د غنمو مړۍ، یعنې وړه به د شام نه چې راغله هغه به یې واخیسته د ځان دپاره به یې ایښي وو لکه پرېزانه. نو یې ما تره سپین ږیری دغه وړه یې اخیستې دي، بیا بالخانه ده، دوم چت ځای د بالخانه په یغ کې ایښي، خو ورسره زغرې توره د اسباب د جهاد هم دي، ورسره اسلحه هم ده. بل وخت کې سهار ماته وویلې چې موږ بلاخانه چا ماته کړې ده، وړه یې هم وړي، اسلحه یې هم وړې ده. ته پوښتنه وکړه، معلومات وکړه که په دا کلي کې چیرې پیدا شوه. که وړه خیر یې سیم خو چې هغه اسلحه خو راکړي. ده ویې چې کلي کې پوښتنه شروع کړه، نو چا دا وویلې چې دغه مسکینان چې ډېر وخت د دوی په کور کې اور نه وبل، نن شپه د دوی په کور کې اور بل و، څه یې پخول. نو دغه یې غالبا د تاسې وړه وړې دي. دی چې ورغه یغو ته یغو په یو بل چا باندې تور ولګو، دا پلانکي وړې دي، نوم یې ورته واخیست مشخص چې دا پلانکي وړې دي. دی یغه ته چې ورغه یغه توره راواخیسته، دی ته راغی چې یا به یې راباندې ثابتوي یا د سر کاټ کوم. دی ورته ویلې ته م نه یې ښوولی، خو دا کلي کې چا به وړي نو موږ نه دي وړي. خو د غالبه کلیوالو ګمان هم دا و چې دی وړي دي. دی ویې تره مې راته ویلې چې ورشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورته ویې چې وړه دې وړي، خو چې هغه اسلحه بیرته راکړي. وایي زه ورغلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مې ویلې، او دغه مې ورته ویلې چې داسې یوه کورنۍ ده، دا کلیوال ټول په دغه باندې بدګمانه دي. هلته چې هغه خبر شوه چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رپورټ لاړ، نو اوس د دې دپاره چې شرمیږو، دا قومیت نه ده کله کله ډېر بد اثر وکړي. نو څه خلک یې تیار کړه چې تاسې لکه سپین ږیري ورشئ پیغمبر علیه السلام ته د دغه کورنۍ سفارش وکړئ، دا ډېر نیک خلک دي، فقیران خلک دي، په چا کار نه لري، او یغو په دوی باندې بې ثبوته ده، بې دلیله دعوه کړې ده. هغه ورغله سفارش یې وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، او د دوی صفایي بیان کړه. دی ویې چې زه چې بیا ورغلم پیغمبر علیه السلام ته چې اوس به پیغمبر علیه السلام څه ورته ویلي، وایي هغه ماته داسې سختې خبرې وکړه چې ولې په یو نیکه کورنۍ یو مالنګان دي په کلي کې، ټول خلک یې صفت کوي، تاسې په هغه باندې دا تور لګولی ده. نو دی ویې کاشکې چې د موږ دنیا ټوله وړل شوې وای، خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د موږ نه نه وای خفه شوی. په دې خبر سخت خفه شو. الله تعالی آیتونه نازل کړ. په آیتو کې حضرت پیغمبر علیه السلام ته خدای متعال هدایت کې وی، ما ته پیغمبر لېږلی چې په خلکو کې به د حق فیصله کوي، د خائن چې دغه غله دي د یغو ته طرف نه به ته مدعي نه جوړېږي، د دا بل جانب سره به ته خبرې نه کوې، دلایل به نه وایې، او چې دا څه د خوشکه ورته کړی په دغه د الله نه معافي وغواړه. د یغو ثبوت راغی چې الله وی اغلا کړی د یغو کړی. دا آیتونه چې نازل شوه، نو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یغو ته آل ولیږو چې دا خو غلا ثابته شو، خو قرآن نازل شو چې تاسې کړی. هغه په دې کې چې کوم منافق و هغه وتښتېد، لاړ مکې معظمې ته مرتد شو، په ښکاره ذاتي کافر شو، لاړ یغه خواته. دی ویې د ما په تره مخکې زه لږ بدګمانه وم چې په اسلام کې به داسې ډېر ښه کلک نه یي،
خو چې کله هغه اسلحه یې بیرته راکړه د دستي د جهاد دپاره وقف کړه چې ما فی سبیل الله بخلی چې خدای پاک ای موږ مدعا ثابته کړه او رسول الله دې موږ نه نشو خفه وایي زه پوه شوم چې دا رښتیا کلک د زړه مسلمان ده. نو الله تعالی د آیتونه نازل کړه په دغه کې یو د دغه حال راغی چې سړی به بې تحقیقه د چا ملاتړ نه کوي. ورسره هغه څوک چې وتښتېدو د الله او د رسول لارې پرېښوه او د مسلمانانو لارې پرېښوه د مسلمانانو لارې پرېښه. دلته بل موږ مدعا ثابتېږي چې اجماع دا حجت شرعي ده چې د مسلمانانو لار ته اجماع ته اشاره ده چې دا یې پرېښوه نو دغه سړی لاړ د دین نه ووت. مخالفت نص قطعي نه مخالفت اجماع نه دا دواړه په دغه یو حکم کې دي. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق بشک موږ نازل کړی د تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب قرآن عظیم شان په حق سره لتحکم بین الناس چې ته فیصلې وکړې په مابین د خلکو کې بما اراک الله په هغه طریقه چې الله تعالی ته درښودلې ده. ولا تکن للخائنین خصیما مه کېږه له جانبه د خیانتګرو نه جګړه کوونکی د بې ګناه سره ته دلایل مه وایه. واستغفر الله د الله نه مغفرت وغواړه. ان الله کان غفور الرحیم بشک الله تعالی غفور او رحیم ذات. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم او جګړه مه کوله طرف دغه خلکو نه چې خیانت کوي دوی د خپلو ځانو سره. ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما بشک الله تعالی محبت نه کوي دغه چا سره چې څوک خائن او ګناهګار وي دغه سره محبت نه کوي چې نه کوي نو دغه ملاتړ مه کوه. او دا چې دی راغله او تا ته دا په دروغو سپارش کوي د خلکو نه شرمیږي چې موږ به بیا غلا ثابته شي ولې د الله نه شرمیږي. الله تعالی ولې دوی نه ویني الله تعالی د دوی په عمل باندې علم نه لري. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله دوی پټوي ګناه د خلکو نه شرمیږي ولا یستخفون من الله د الله نه پټوي نه شرمیږي. وهو معهم او الله تعالی د دې سره ده. رب کریم خو د علم د قدرت په لحاظ په هر ځای کې موجود ده. هیڅوک دغه د علم نه د قدرت نه دی وتلی. اذ یبیتون ما لا یرضى من القول په هغه وخت کې چې دوی د شپې تدبیرونه جوړول په هغه خبره باندې چې الله ته محبوب نه دی د قومیت په لحاظ باندې مشوره سره وکړه چې بیا خو د قوم بدنامي کیږي دغه مشوره الله ته نه ده محبوبه. وکان الله بما يعملون محيطا دا الله تعالی په هغه عمل چې دوی کوي احاطه کوونکی د علم د قدرت په لحاظ نو په هیڅ ځای کې د خدای پاک د علم نه څوک نشي وتی. محیط ته الله تعالی لکه پیشي چې داسې دایره راتاوي دا شی په مابین کې وي د الله تعالی علم په ټوله دنیا محیط ته د الله تعالی قدرت په ټوله دنیا محیط ته د دغه ځای نه بله دنیا شته نه چې د الله د علم د قدرت نه ووځي بل ځای ته ووځي په ټوله الله محیط نو د الله نه پټېدی نشي د الله تعالی نه خلاصېدی نشي. الله تعالی دا تربرونه چې په دروغه مشوره وکړه دغه ته اوس ویایي چې نن خو مو په دنیا کې د ده نه ملاتړ وکړو په دروغه په قیامت کې به بیا څه کوي د الله تعالی حضور کې به بیا څنګه دروغ ویایي. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا واورئ خبردار شئ تاسې هغه کسانو چې جګړه کوئ له طرفه د دغه غلو نه په ژوند د دنیا کې فمن یجادل الله څوک به بیا جګړه وکړي د الله تعالی سره عنهم د دوی د طرف نه یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې امن یکون علیهم وکیلا یا څوک به وي د دوی ساتونکی د دوی کار جوړونکی د الله نه سوا بل څوک. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه څوک چې ګناه وکړي یا ظلم وکړي په خپل ځان باندې صغیره کبیره تقسیم ده یا په ځان او په بل کې خبره ده. حقوق الله حقوق العباد حقوق الله په ځان باندې ظلم ده حقوق العباد په خلکو باندې ظلم ده. خصوم یستغفر الله بیرته الله ته مغفرت رجوع وکړي الله نه مغفرت وغواړي توبه وباسي یجد الله غفور الرحیم پیدا بکړي الله تعالی بخونکی او رحیم ذات. ومن یکسب اسما فانما یکسبه علی نفسه څوک چې ګناه وکړي دا ګناه اصلا په ضرر د خپل ځان باندې ده. وکان الله علیما حکیما خدای پاک عالم ده په ټولو پټو ښکاره شیانو باندې او د ډیر حکمت او تدبیر والا ده هر کار په مصلحت باندې کوي کله زر سزا چاته نه ورکوي په دغه کې لوی حکمتونه وي. ومن یکسب خطیئه
څوک چې وکړي کومه ګناه وړه او اسما یا لویه ګناه ثم یرمی به بریئا او بیا متهم کې په دغه ګناه باندې پاک سړی لکه دی غلا دی وکړه بیا پاک سړی په متهم کو چې پلان کې کړی ده نو فقد احتمل بهتانا و اسما مبینا په تحقیق سره بارکو دغه خلکو په خپل ځان باندې دروغ غټ او ښکاره ګناه غټه ګناه بهتان غټه ګناه او اسم مبینا ګناه ښکاره غټ دروغ او ګناه ښکاره. اوس دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دوی په غلطه باندې سپارش وکړه خو الله تعالی خپل حبیب دستی خبر کړ خپل حبیب دستی خبر کړ. ګورې د مجتهد د اجتهاد او د نبی د اجتهاد فرق په دغه کې ده چې د مجتهد په اجتهاد کې چې خطا راشي تقریر علی الخطا راتلی شي خو وحی خو نه نازلېږي څوک چې خبروي چې ته خطا شوی او نبی کوم په اجتهاد کې خطا شي الله یې خبروي دا لکه یو اجتهادي خطا وه الله خبر کو نو الله تعالی وی د خدای پاک پتا باندې فضل ده کدی الله فضل پتا نه وای دغه خلکو به تم خطا کړی وي خو الله پتا باندې فضل احسان ډیر ده نو د دې د هغه غلطو وسوسونه ته خبر کړي د سیسونه ته خبر کړي خو دغه خلک چې د غلطي وکړه ته خطا کول خو دغه ضرر دیته ده دغه ضرر دیته ده تاته ضرر نشته. ولولا فضل الله عليك ورحمته کنوي احسان دی الله تعالی پتا باندې او رحمت دی الله تعالی پتا باندې لهم طائفه قصب کړي وو یوې طایفې دی دی منهم دغه خلکو نه ان یضلوک چې تابع لاري کې خطا دي کې خو ما یضلون الا انفسهم دی ضرر نشي رسولای مگر خپل ځان ته رسي وما يضرونك من شيء تا ته ضرر نشي رسولای د هیڅ شي هم. وانزل الله عليك الكتاب الله نازل کړی د پتا باندې کتاب والحکمت شرعي احکام پټ اسرار وعلمك ما لم تكن تعلم الله تعالی در هولې د تا ته هغه خبره چې ته په یغو باندې نوې خبر وکانه فضل الله عليك عظیما د فضل احسان دی الله تعالی په تا باندې ډیر لوی ده. معلم دی نبی علیه الصلاة والسلام رب کریم د الله در هولې دی هغه څه چې د تا علم په یغو باندې نه و او د تا په الله تعالی په تا باندې یو لوی عظیم احسان ده. دا چې دوی د شپې مشوره وکړه په دغه مشوره کې غلطه مشوره وکړه چې په دروغه به سپارښت وکړو پیغمبر علیه السلام ته د قوم به د بدنامۍ نه خلاص کو نو الله تعالی د شپې په مشورو په د پټو مشورو پورې عامه خبر کوي. اکثره خلک د پټې مشورې چې کوي په یغو کې خیر نه وي الا خاص مشورې هغه خو د خیر دي په عمومي توګه باندې اکثره پټ پلانونه چې جوړي دا د خیر نه وي د خیر ځایونه الله تر مستثنا کوي که څوک په مشوره کې چاته د صدقې حکم کوي یا د یو نیک کار هدایت کوي یا د خلکو په مابین کې اصلاح راولي جوړ کوي د مشران سره کینی چې داسې به جوړ د دې په مابین کې وکړو خو هغه هم که د خدای د رضا دپاره وکړي بیا به الله ډیر لوی اجر ورکړي. لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته هیڅ خیر په ډیرو پټو مشورو د دی کې الا لکن استثناء منقطع لكن من امر بصدقه کڅوک یو چاته امر په صدقه کې او معروف یا په یو نیک کار کوي او اصلاح بین الناس یا په جوړه سره په مابین د خلکو کې په دغه امر کوي دا خو ډیر ښه کار ده. ومن يفعل ذلك کڅوک دا کار وکي خو ویم کې ابتغاء مرضات الله خاص د خدای د رضا لپاره فسوف نؤتيه اجرا عظیما زر د چور بکو موږ دیته اجر ډیر لوی اجر به ورکو. دا دریم ځای چې اصلاح بین الناس ته حدیث مبارک کې راځي یو سړی نفل منځونه نفلي روژې نفلي صدقې کوي دا بهتر ده که یو سړی د دوه مسلمانانو په مابین کې جوړه وکړي دا عمل بهتر ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه سړي سره چې د خدای د رضا لپاره په صحیح طریقه د دوه مسلمانانو په مابین کې جوړه راولي هغه څوک نشي برابرېدای چې هغه نفلي روژې نفلي لمنځونه نفلي صدقې کوي. ولې د فساد ذات البین دی خو صلاح راولي اصلاح راولي جوړه د فساد ذات البین د دوه مسلمانانو په مابین کې چې اختلاف راغی خپګان راغی
دا دومره مضر ده د مسلمانانو د نیکۍ د ختمولو دپاره چې نبی علیه السلام فساد ذات البین هی الحالقه دا رخیونکې ده. بیا وی دا نه وایم چې ویښتان رخیي، د انسانانو نیکۍ داسې ختموي لکه په چاړه چې دا سر خیي ویښتان ټول راتویږي. د دې دوه مسلمانانو په منځ کې چې حسد پیدا شي، په دا حسد د نیکۍ داسې ختمیږي لکه په چاړه چې ویښتان ټول ختمیږي. نو دغه دوه مسلمانان چې په بدۍ دي، دا مسلمانان چې هغه په خفګان سره لګیا دي، د دغو بیړۍ غرقېږي، آخرت یې بربادېږي. اوس نو چې مسلمانان د آخرت د تباهۍ نه څوک رابچ کړي، جوړه وکړي د دې په مابین کې د آخرت د بربادۍ نه، نو خو عظیم احسان د خدای پاک په مخلوق باندې وکړه. د دغې وجه نه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دروغ ویل غټه ګناه ده، کبیره ګناه ده، خو لیکن په دریو وختو کې که سړی دروغ ووایي خدای پاک نه پنیسي، خدای پاک نه پنیسي. یو د خپل کور په باب کې د خپل بیبي د خوشحالولو دپاره داسې دروغ ووایي چې د دې حق نه په ضایع کوي. یو خو داسې دروغ ویل دی چې د مسلمان حق ضایع کیږي، حق نه په ضایع کوي، خو د دې د زړه د خوشحالولو دپاره یو خبر وکړي. مثلا طبیعت د هغې څه لږ خراب ده، دا یې ورته چاره بازار کې مې داسې ښه راغت ولیدو، روپۍ نه وې راسره کنۍ درته راوړ مې، بس د دې زړه خوشحاله شي. داسې په دغه خدای پاک نه نیسي. دوم د جهاد په سلسله کې چې سړی داسې الفاظ استعمالي چې د مسلمانانو ګټه او د کفارو د شکست دا سوړ جنګ چې ورته وي دا تبلیغاتي، دغه باندې خدای پاک نه نیسي. دریم د دوه مسلمانانو په منځ کې جوړه کوي، په دا جوړه کې دروغ وی، خو دروغ د جنګولو دپاره نه، د جوړولو دپاره وی. لکه مثال داسې ده وایي د ده او د ده په منځ کې جنګجال ده، اوس دا ثالث کوشش کوي چې د دوی په منځ کې جوړه وکړي. یغه ته ورغی نصیحت ورته کوي چې خو هغه د مثلا یا تربور ده یا د ملګری ده یا د امسایه ده، خو په هر عنوان باندې هغه په خپل عمل باندې پښیمانه و، دروغ د ځانه ورته وي چې د زړه رانرم شي. هغه د خپل عمل باندې ډېر پښیمانه و چې دغه د ما یا ملګری رانه خفه شوی ده، یا مې دوست رانه خفه شوی، یا مې کلیوالو تربور رانه خفه شوی ده. ته داسې مه که چې ذاتي په دا خبر داسې کلک کې د کنځای وکړي، د څه څه کړي، اوس یو وارې ما سره ده چې وکړه، اوس پښیمانتیا کوي. ده ته یې دروغ وویلې د ده د زړه د نرمي دپاره. بل ته ورغی هغه ته یې دغسې دروغ وویلې، هغه هم پښیمانه و چې ما نه تېرې خبرې شوي دي، د ما نه دا شوي دي، د ما نه دا شوي دي. مسلمان ده یا مې تربور ده یا مې قریب ده چې د یغ زړه راوړی، داسې خبرې چې شروع کړي اخر د دغه دوه زړونه سره نرم کېږي، جوړې ته غاړه ږدي. مخکې موږ تاسو ویلي و د میړه او د ښځې په منځ کې چې جنجال وي چې ثالثان ورولېږي، حکم من اهله و حکم من اهلها، که د دغو ثالثانو رښتیا د جوړې نیت و خدای پاک توفیق ورکوي، حتی که دروغ ویم اثر کې پیدا کېږي. دا نن چې جوړې نه کېږي، دا قومي برکې، دا جنجالونه چې په کلو کلو یې دا ثالثان نه جوړوي. دغو خپله یا مړی یې پکې یا روپۍ یې پکې، څه شی خو د غم خو لري. دغه خبره د 2 ورځو لاړې شي 2 کلو ته، دی جوړه نه کوي، نو هغه جوړه نه کېږي. یو ته یو خیل خبره کوي، بل ته بل خیل خبره کوي، په قصد سره جنګوي، جوړې ته نه پرېږدي. نو که د خدای د رضا دپاره سړی په جوړه کې دروغ ووایي، د دواړو زړو د نرمولو دپاره چې زړونه د دواړو طرفو را نرم شي او جوړه د دوی په مابین کې وشي، په الله به ډېر لوی اجر ورکوي. ځکه هغه دوه د آخرت د تباهۍ نه وساتل، که دوی په د خفګان څومره وخت تېروه، نیکي یې ختمېدې. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، څوک چې مخالفت وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، لکه هغه چې څوک دلته غلا کړې وه چې ثابته شوه غلا وتښتېدو مرتد شو. څوک چې مخالفت وکړي د رسول الله نه من بعد ما تبین له الهدى، پس له دې نه چې ښکاره شوی و دته هدایت سمه لار، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، دغه د اجماع ځای، او دی متابعت وکړي د غیر د لارې د مسلمانانو، نو الله تعالی وی نولیه ما تولی ونصلیه جهنم وساءت مصیره.
الله تعالی موږ به وګرځو هغه لوري ته چې دا دای ورګرځي دای د ګمراهي په لوري روان ده موږ به پرېږدو د هدایت لار به په بند کو یغه طرف ته چې دا دای ورګرځي او داخل به کوم دای جهنم ته چې ډیر بد ځای دی ورتلو دغه جهنم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا په یو قول چې دغه تښتېدلی هلته بیرته پښیمانه شو بیا یې حال راولېږو چې که زه توبه وباسم خدای پاک به مې توبه قبوله کړي که نه الله آیات نازل کو چې په شرک کې څوک مړ شي خدای پاک یې نه بخي د شرک د رالاندې ګناه یې بخي هم هغه چاته چې خوښه وي نو په کفر کې چې څوک مړ شي د یغ دپاره د بخښنې صورت نشته اما د کفر نه رالاندې ګناه وي لاندې تر مشیت الهي دي چې د خدای پاک تر مشیت لاندې شو نو داسې کیږي چې الله تعالی یې وایي بغیر د څه عتاب نه د سزا نه بغیر معاف کې وایي بخي دا هم کېدی شي چې د نورو نیکو انسانانو د نیکو مخلوقاتو په سفارش معاف کړي ګورې ملایکې هم د نیکو خلکو دپاره سفارش کوي ملائکه او انبیاء علیهم السلام هم شفاعت کوي حافظان شهیدان علما اولیاء ډېرې ډلې دي چې شفاعتونه کوي نو یا یې د دغو په سفارش باندې معاف کړي ان الله لا يغفر ان يشرك به الله تعالی مغفرت نه کوي نه بخي دا چې څوک شریک ویني د الله تعالی سره ويغفر ما دون ذلك بخي هغه څه چې تر شرک را لاندې ده خو لمن یشاء او هغه چاته چې خوښی شي ومن یشرک بالله څوک چې شریک ویني د الله تعالی سره شریک ویني فقد ضل ضلالا بعیدا دا سړی ګمراه شو په ګمراهي ډېر لرې سره د حق نه ډېر لرې شو دا اوس حق ته نشي رارسېدی د شرک خبره راغله اوس نو د مشرکینو حالات ضمناً ذاتي پسې ذکر کیږي په مکه معظمه کې په کلیو کې به خاص بوتان وو دوی به یغو ته سجدې کولې عبادت پې کوه اکثره بوتان د یغو شکلونه هم د ښځو جوړ کړي وو نومونه هم د ښځو وو لات منات عزا رب کریم اوس ویي دغه بدبختان چې د عبادت کوي دا نه کوي مګر هم د ښځو کوي د ښځو وایي ځکه ویلې چې نومونه د ښځو دي په واقع کې دا عبادت نه کوي مګر هم د شیطان کوي شیطان هغه ورته لوی کړی ده په خیال کې وروستلی د لویي حقیقت یې خدایانو نشته وایي په دغه اناسه کې دغه ته مې اشاره وکړه چې په واقع کې دی د خدای عبادت کې نه بیغل کول تش د نوم عبادت کې نومونه د ښځو دي هغه په نامه باندې چې د لات نوم ده یا د منات نوم ده یا د عزا نوم ده د هغه په نامه کې په مستاق کې خدایان شته خو خدایان نشته نو تش نومونه د خدایي په یې کې د خدای نشته نو د نومو عبادت کې نومونه وایي د مؤنث دي ان يدعون من دونه نه عبادت نه کوي دا مشرکان بغیر د الله تعالی نه الا اناسا مګر هم د ښځو عبادت کوي ښځې دا معنی چې هغه نومونه د مؤنثو دي د مؤنثو د هغه نومو عبادت کوي وان يدعون الا شیطانا مریدا دوی عبادت نه کوي په واقع کې مګر هم د هغه شیطان سرکش کوي مخکې موږ تاسې د شرکیاتو خبره کړې وې مکه معظمه کې بعضې نیک خلک چې د حاجیانو خدمتونه یې به کړه دلته دا شرک په داسې عنوان شروع شو هغه به چې مړ شو بیا شیطان تربرو ته به د یو انسان په شکل ورغی چې دا څومره نیک سړی و تر سپینې ګیرې دا خدمتونه وکړه د دغه یادګار موږ جوړ کړی وای شکل مو جوړ وای دا خاندان ته به عزتي درس وګوره دغه پلار دی یا دغه نیکه دی د دغه حاجانو خدمت کو ذاتي به د اولاد هم کوه اول په دغه نامه د بوتونه په جوړ کړه تر یو وخت پورې به دغه و خلکو به په نغه نظر باندې ورته کته چې دا د موږ نیکونه دي وروسته چې دغه خبره نه خلک ناخبره شو ځکه چې وخت ډیر تیر شو جهل راغی بیا به یغه ته ویلې چې تا خو د موږ خدایان و بیرته به ورغی زړه ته به ورواچول چې تا خو خدایان و چې دا درته په دغه محترمو ځایو کې ایښي دي د موږ تاسې نیکوګانو د دغو عبادت کوه
نو شیطان بیا په عبادت لګیا کړه. اول د یادګار په نامه جوړ کړه، وروسته په عبادت یې لګیا کړه. لعنه الله، لعنت کړی ده الله تعالی په دغه شیطان باندې، د خپل رحمت نه لرې کړی ده. وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. مخکې موږ تاسې اول سورت بقره مبارکه کې د حضرت آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام د پیدایښت اوږده کیسه ذکر کړه. په هغه قصه کې چې الله تعالی آدم علیه السلام پیدا او د خپل خلافت عظیم انعام په هغه باندې وکړو چې امر د تعظیم وکړو، ملایکو ته ورسره پیریانو ته ملایکو تعظیم وکړو، ټول دستي په سجده شوه. سجده د تعظیم مخکې موږ تاسې نوره خبرې پکې کړې دي رواوې، خو شیطان هلته مخالفت وکړو. چې د مخالفت وکړو وروسته بیا ځای په ځای را روان د الله تعالی وجه د مخالفت پوښتنه هم تر کې ولې چې ما درته امر وکړه ولې دې سجده ونه کړه. دی په الله تعالی باندې بیادبه شو، په الله یې اعتراض وکړه. دا بیادبي ډېر لوی بد شی ده چې ته العیاذ بالله خطا شوې چې ما ته دې امر وکړه چې ده ته سجده وکړه. ځکه زه تر ده خیر یم، زه د اور نه پیدا یم، دی د خاورې نه پیدا ده. خاوره کې تیاره ده، ظلمت ده، او په اور کې رڼا ده. وای خدای خبیث نور په دغه فوایدو باندې نه و خبر. اور کې دا ماده ده چې د شي استعداد ټول ختموي، هر څومره قیمتي شی چې ور واچوي سوځي یې ختموي. او مځکه کې دا ماده ده چې شی محفوظ ساتي، امینه ده ډېره. سره زر په دغه مځکه کې چې خدای پاک پیدا کړي دي، د مځکې د دنیا د پیدایښت څو زره کاله تیر شوي دي، خو هغه معدنونه اوس را پیدا شي. ازار پکې پراته دي، سپین زر پکې پراته دي، دا نور جواهر چې هغه کوم خدای پاک کې ایښي دي هغه تر اوسه پکې پراته دي. او په دې کې عاجزي صفت ده. اصل خو په مخلوق کې بهترین صفت عاجزي ده. تر ټولو نه لوی صفت په مخلوق کې صفت عاجزي ده. ځکه هم تر ټولو نه لوی بنده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، په ټولو انسانانو کې د ده په صفاتو مبارکو کې الله تعالی د ده د عبدیت صفت ذکر کوي. څومره ډېر صفات لري، څومره نومونه لري، خو ټول نومونه صفات دي ده، خو د ده د عبدیت صفت. ځکه په مخلوق کې تر ټولو نه بهترین صفت عاجزي ده. په مځکه کې دا صفت عاجزي پروت ده. هر قسم مخلوق په دغه مځکه باندې سفرونه کوي، مځکه انکار نه کوي، ګندګي په اچي، خو هغه مځکه یغه طرف نه بیا داسې پیداوار ورکوي چې د ټولو انسانانو د حیات ذریعه ګرځي. خلک ګند په اچي، خو په دې کې تواضع د دې ځمکې نه غنم ورته راشنه کوي. د انسانانو د کمال، ځکه په تصوف کې لویه خبره دغه ده چې د انسان د باطن د اصلاح چې مطلب ده چې عاجزي په انسان کې پیدا شي. صوفي یو معنا هم دا ده چې هغه داسې ده لکه مځکه چې په ده باندې هر قسم شیان لویږي، خدای ډېر خوندور شیان راشنه کوي. دا په صحبتو کې د خلکو ګندونه برداشت کوي، بویونه به برداشت کوي، د هر قسم ګناه ځان ته بدبویي لري. حدیث مبارک ده، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې دروغ وایي دومره بدبویي تر پورته شي چې هغه ملایکې یو میل لرې ترځي. چې غیبت وکړي د یو مسلمان دومره بدبویي تر پورته شي چې ملایکې یو میل ترځي. دا چې موږ په بدبویي نه پیږو، ولې مجلسونه کې ټوله ورځ غیبت لګیا دروغ وي او بدبویي نه وایي، ځکه چې اوس خو فضا ټوله بدبویه شوې ده. د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې بدبویي راغله، لکه د هوا بدبویه ولګېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دستي ویلې چې دا بعضې منافقینو یا یهودو د مسلمانانو غیبت وکړو. هغه حدیث په تشریح کې راځي چې نو اوس ولې خلک نه پوهېږي، وایي اوس خو فضا بدبویه ده. مخه یا لیټرین ته د ګند ځای ته چې سړی ورننوځي دا لوی جوابي چای وکړي په بدبویي نه پوهېږي. خو که په یو پاکه کوټه کې معمولي هوا د انسان نه ووته، دستي ټول دا مجلس په بدبویي باندې پوه شي. ملائکې پاکې دي، په ټول عمر ګناه نه کوي، ځکه هغه په بدبویي باندې پوهېږي. ډېر اولیاء د خدای پاک چې الله تعالی یې کمالاتو ته ورسوي د کشف خاوندان وي، دغسې بدبویي چې ما خپله د بعضې خپلو خلیفه صاحبانو نه اورېدلي. یو وخت کې احمدزیه خلیفه مبارک په قسم وویلې چې ما د په خدای قسم مې د انسان د ګناه بدبویي د انسان د ګندګي د بدبویي نه ډېره زیاته ده. دا خیال دی وایي څوک نه کوي چې په دا خلافت کې خوندونه دي.
چې دا خو خلک دي تحفې ورکوي او قدر یې کوي او مړۍ ورکوي او عزتونه کوي. وایي دومره تکلیف چې دی تیري انسان به یې نه کې تیر. او ال طرف ته حکم هم دا ده چې څوک به رسوا کوي هم نه. ټنډه یې ورسره لګولي، بدبویي یې ویني، منشا یې ویني چې دغه یې ګناه کړې ده. خدای پاک ته زارۍ کوي چې تر څو هغه بدبویي نه یې ورکه شوې. خدای پوهېږي هم نه. صرف په هغه وخت کې ورته اجازه ده چې هغه انسان سره بار بار د خواري وکړي او هغه انسان د هغه بد عمل نه لرې کېږي. بیا وایي ورته ویلی شي چې خدای دپاره ده خو پرېږده. نو په هر تقدیر دا چې څه پورې خبره کړه، مځکه کې عاجزي ده، په مځکه کې تواضع ده. شیطان تکبر وکړو نه لاړ کافر شو. چې د کفر غوره کو الله ورټو. منشه د حسد دا ځای ده چې هغه د عزت لاړ ختم شو. په ملایکو کې طاووس الملایکه ورته ویل کېده، هغه مقام ختم شو. نو د خدای پاک ته قسم وکړو چې زه به تا بندگان په سمه لار پرېنږدم. دغه ځای الله هغه ځای اوس رانقل کوي. اوس نو چې د قسم کړی دا چې زه به سمه پرېنږدم، دغه خلکو به کوشش کوم چې په یو نه په یو ګناه یې ګرفتاره کړم. نو څوک هم چې هره ګناه کوي دا په واقع کې د شیطان متابعت کوي، ځکه شیطان دا ویلی دی چې زه به په سمه لار پرېنږدم. خو الله تعالی هم بیا وایي څوک هم چې د شیطان لار غوره کړي، د شیطان دوستي او ملګرتیا غوره کړي، دا سړی لوی تاواني شو. ولې دنیا او آخرت دواړه لاړ برباد شو. وقال او ویل دغه شیطان لاتخذن من عبادك خامخا زه به ونیسم د تا د بندګانو نه نصیبا مفروضه، یوه برخه مقرره کړی شوې، خو ډېره غټه برخه ده. خدای مو د ده د ګرفت د ده د دسیسو نه وساتي. وایي دومره غټه برخه ده د دغه شیطان چې په ورځ د قیامت کې الله تعالی آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام ته ووایي چې ته په خپله اولاده کې جهنمیان ګوښې که. ته خو پلار او ده ته معلوم دی ځکه چې عرض د اولاد ده ته شوی، ته ګوښې که. وایي الله تعالی ورته وایي څومره؟ آدم علیه السلام ورته وایي څومره؟ الله تعالی ورته وایي په هرو زرو کې 999 کسان د جهنم په لوري بیله که. 999 کسان. دا مسلمانان د کفارو په نسبت دغومره کم دي لکه په زرو کې یو نفر چې مسلمانی. دا ټول تاریخ د پخوانه چې راګوري، هر نبی علیه السلام چې په خپل وخت کې کوشش کړی په خلکو پورې کوشش کړی محدود کسان مسلمان شوي دي. دا غیر محدود ټول په کفر کې دي. او چې ټولو دنیا سړی وګوري، جغرافیې د دنیا وګوري، اسلامي نړۍ څومره ده او غیر اسلامي نړۍ څومره ده. دا خو چا د خلکو علم شته، چا نشته. یاجوج و ماجوج خو موږ لیدلی نه دي چې دا به قیامت په علایمو کې درجې هغه دومره ډیر دي چې یو د دوی زر اولاد خپل ونه ویني تر هغه وخته نه مري. دومره اوږده عمرونه خدای پاک ورکړي، زر اولاده چې یو ونه ویني تر هغه وخته نه مري. دغه ټول تقریبا په کفر کې دي. نو دا شیطان دغه دومره وایه خپله برخه دومره غټه برخه کړې ده، خو مقرر الله تعالی د طرف نه. خیر و شر ټول د الله تعالی نه مفروضه چې الله ازلی فیصله کې دغه تقدیر کړی. ولا اضلنهم، او دا شیطان وی خامخا به زه ګمراه کوم دغه انسانان. ولا امنینهم، او خامخا به زه دوی ته غلط امیدونه ورکوم. ګورې کافران په عمومي توګه د قیامت بالکل وجود نه مني. من یحیی العظام وهی رمیم. دا انسان چې مړ شي واډو کې وراسته شي دا به بیا څوک ژوندي کوي؟ ګورې د ټول آخرت نه غافله کړه. مسلمان چې وایي په ګناه لګیا کوي، خو بیخي د کافر د آخرت نه غافله کړه. مسلمانانو ته بیا قسم دسیسې جوړوي. کله الله تعالی د نیکو صفاتو حجاب دته مخته کی، خدای غفور رحیم ده، هغه قهاریت صفات تر پټ کی. کله امید توبې ورکی چې خدای پاک خو تواب ده، توبه قبلې ونه دا وایي که بیا به توبه وباسي. کله چې خو نبی علیه السلام به د شفاعت وکړي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چې شفاعت ما اهل کبایرو ته د چې څوک دا کبیرې ګناه کوي زه به هغو ته شفاعت کوم. کله یو خیال په ذهن کې ورکی، کله بل ورکی، غلط امیدونه ورکی.
فلیبتکن ولآمرنهم او زه به امر کوم دوی ته فلیبتکن اذان الانعام دوی به څیرې کوي غوږونه د چارپایانو. د دوی په خواني دستور د مشرکینو کې یوه اوښه به چې 10 وارې لنګه شوه، دغه اوښه به د بت په نامه آزادوله. خو دا چې ټول خلک یې بیا وپېژني څوک کار نه په لري که د چا پټي ته ورګډېده پسل یې خوړ چې دا خو العیاذ بالله د خدای اوښه ده، نو علامه به یې دا وه د غوږ په اوږدو به یې داسې ورڅیرې کړه. اوس دا غوږ د زړېږي دا به یې داسې څیرې کړه، نو غوږ 2 ټوټې به زړېدو. دغه به علامه وه چې دا د بت په نامه بحیره چې د بت په نامه باندې آزاده شوې ده. بیا به چې د چا فصل ته ورتله چا به کار نه په درلود. نو زه به امر کوم دوی ته چې د بت د تعظیم دپاره د بت د احترام دپاره دوی اوښان نظرانه کوي څاپیان، او علامه به دا وي چې غوږونه به یې ورڅیرې کوي. ولآمرنهم او زه به دوی ته امر کوم فلیغیرن خلق الله دوی به تغییر ورکوي پیدایښت الله تعالی ته. دا د پیدایښت نو څو سخت وحشي صورتونه مخکې موجود وو. غلامان د انسان د خو هغه انسان ده، هغه انسان به حتی دوی به په اصل سړي زور چې بار شو وبیني غلام به تر جوړ کړ. بیا دا چې دا غلام په کور کې داسې نه چې د ما د ښځې سره د ما د لور سره بیا اشنایي شروع کې بدعملي کوي، نو دی به جګ شو د انسان نه به خایه لرې کړه خسي به یې کړه لکه د حیوانات چې خسیان کوي. تغییر خلق دی الله تعالی ته. کله به د دغه معرفت لپاره چې دا غلام رانه بدل نشي پزه به په پرې کړه یا به غوږ په پرې کړه. لکه کوچیان نه دي چې د میږي چای غوږونه ور سروي کړي دي، چای داسې ور پرې کړي دي، چای هغه سر تر پرې کړي، مختلف قسم پرې کول راځي. چا به غوږ تر پرې کړی و، د چا به پزه پرې کړې وه. او نن سبا هم چې موجود دی د یغو شو د جملې نه یا دا چې د خالونه ویل. موږ په مسلمانانو کې رواج دی نبی علیه السلام په هغه ښځه د خدای لعنت ته چې د بلې ښځې په ټنډه ورلګیا ستن ورڅخوي، په هغه ښځه د خدای لعنت ته چې څوک مطالبه کوي چې ما ته خال راووایه، په خال ویونکي او په ټنډه نیونکي په دواړو د خدای لعنت ته. دا د خدای خلق ته تغییر ورکوي. دا چې دوی به دا لبه کړه چې کونډه ښځه به وه او سړی چې لویږي د عمر په لحاظ باندې د وریځې ویښتان هم اوږده کېږي، نو بیا دا چې دغه ښځه به بیا بل څوک کینه نو دوی به دغه ویښتان یې سته نري کول به یې چې خلک دوکه شي چې دا خو لا ترڅه ځوانه ده نو واده به ورسره وکړي. دغه بېکړه نو نبي علیه السلام متنمسات د ویښتانو ایستلو باندې ایستونکي باندې هم د خدای لعنت ویلی ده. غاښونه به نري کول، سړی چې غټېږي ووره یې خوړل کېږي غاښ یې غټ لیدی کېږي. دوی به په سوان د یوه طرف نه بل طرف نه نري کول چې هغه غاښونه یې نري وي، نو خلک به ویل چې تر اوسه خو لکه موږ تاسې خلک چې دا مال اخلي غاښونه یې ګوري، ځوانو زوړ په دغه پیژني. نو انسان دا واده به چې کوم دی به غاښونه هم کته چې د ډېر لوی عمر خو به نه وي، نو په دغه کې به هم دی په دوکه کې اچول. دا چې الله د کوم انسان زینت په کوم څه کې پیدا کړی، دا خالونه خو خلک زینت بولی، په واقع کې وایي دا بدرنګي ده، شین د عیب ده په انسان کې. دا تغییر د خلق د خدای ته هغه الله تعالی چې کوم ښایست ورکړی هغه ښایست بدرنګه کوي. په دغه مخ باندې چې تور تپی دغسې ولګېږي دشتي څادر چې ور اخلو چې عینکې وي نو صفا کوو یې که نه صفا کوو. دا شینوالی دا تغییر ده د خدای خلق ته. ګیره خدای د انسان د زینت لپاره د نارینه د زینت لپاره پیدا کړی ده. سبحان من زین الرجال باللحی، پاکي د هغه خدای لره چې نرانې په ګیره ښایسته کړي دي. سبحان من زین النساء بالزوائب، پاکي د هغه خدای لره چې ښځې په کوڅیو ښایسته کړي دي. ګورې د ښځې دپاره دا ویښتان د سر زینت ته ښایسته رخیلې ورته ناروا دي. د نر دپاره دا ګیره زینت ده، دغه ته د ګیرې رخیل ناروا دي. ښځه که په احرام کې د حج د احرام نه ځان خلاصوي، هغه وخت کې صرف د ګوتو د سر په انداز دا د یوه بند په انداز ویښتان ورته روا دي چې د احرام نه ځان خلاصوي چې دومره ویښتان لنډ کړي. نور ویښتان ورته ناروا دي چې هغه سرونه لنډوي.
یا یې رخیي. د سړي دپاره د ګیرې د قبضې نه چې ووځي، د قبضې نه بعد صرف اجازه د امر نه ده چې پرې کوي به یې، لکه هلته اجازه ده، دلته هم داسې صرف اجازه ده چې د قبضې نه تېره شي، که چا لنډوله ورته اجازه ده. کنی حکم د ګیرې د اوږدوالي ده، اعفو اللحا وقص الشوارب، ګیرې اوږدوئ، بریتونه لنډوئ. وخالف المجوس، د مجوسو د آتش پرستو نه مخالفت کوئ. د مجوسو عادت هلته دا و چې بریتونه به اوږده اوږده په خولو کې پراته وو، ګیرې به یې رخیلې. نبي علیه السلام حکم وکړ چې نه، تاسې ګیرې اوږدوئ، بریتونه لنډوئ. نو دا هم تغییر د خلق دی الله تعالی ته. دا ټول شیطان کوي په انسان باندې. ځکه الله ته یې په هغه وخت کې ویلی دي زه به دغه انسانانو ته امر کوم، په ښکاره نه، وسوسې په شکل، صرف زړه ته یې دا ور واچوي چې ګیره ورخیه څومره ښایسته ده. او هلته دومره خطرناکه مسله ده، څوک ګیره ورخیي او عینه کې خپل مخ ته وګوري او دا ویې اوس ښایسته شو، مخکې بدرنګه وم، دا ګیرې ته بدرنګي نسبت وکړي، اوس ښایسته، نو خلاص ته پې توخلي کې چې کفر ته پوځي. زه به امر کوم دی ته چې تغییر ورکړي خلق دی الله تعالی ته. خو څوک هم چې د شیطان ومني دا شیطان دوست شو. ومن یتخذ الشیطان ولیا، څوک چې ونیسي شیطان دوست من دون الله غیر د الله نه، د الله دوستي پرېږدي، د شیطان دوستي غوره کړي، فقد خسر خسرانا مبینا، په تحقیق سره تاوان وکړه دغه انسان، تاوان ښکاره هر څوک په دغه باندې پوهېږي چې د دنیا 15 ورځې ژوندون یې غوره کړو، د آخرت ابدي زندګي یې برباد کړه. یعدهم، دغه شیطان وعدې ورکوي انسانانو ته باطله، ویمنیهم، او باطل امیدونه ورکوي. تر څه خو لا ځوان هلکې، عمر لا ډېر ده، دا به بیا وشي، دا به بیا وشي. د کاروبار وعدې ورکوي، د اوږدوالي د عمرو وعدې ورکوي، په خپل مقصد کې د کامیابۍ وعدې ورکوي، خیال ورکوي خیر ده، دا د یو کال 2 کاله به د تکلیف وي، خو وروسته به دا کاروبار په مخ لاړ شي، په دغه لګیا کې. خو وما یعدهم الشیطان، وعدې نه ورکوي انسانانو ته شیطان الا غرورا، مګر صرف د دوکه کوي د خپل اتباع، آخرت ور بربادوي. اولئک مأواهم جهنم، دغه کسان چې دوی تابعان د شیطان دي، ملګري د شیطان دي، ځای د استوګې جهنم ده. ولا یجدون عنها محیصا، او دوی به نه کې پیدا د دغه دوزخ نه هیڅ ځای د تېښتې چې بیا ور وتښتي د دوزخ نه، د جهنم نه خپل ځان خلاص کړي. دا د شیطان د اتباعو انجام ذکر شو چې د شیطان چې څوک مني ځای جهنم ده. اوس دستي خدای پاک د مسلمان حال بیا ذکر کوي. والذین آمنوا، او هغه کسان چې ایمان راوړی ده، وعملوا الصالحات، او نیک کارونه کوي، سندخلهم جنات، زر ده چې داخل به کو دی جنتو ته، داسې جنتونه تجري چې بهیږي من تحتها، لاندې تر بنګلوی، الانهار ویالې، خالدین فیها ابدا، همیشه به وي دی په دغه جنتو کې تل تر تله، بیرته بیا وتل نشته، مرګ نشته، زړوالی نشته، خفګیان نشته، مسکنت نشته، یو څه بیا نشته. وعد الله حقا، وعده کړې ده الله تعالی وعده حقه. ومن اصدق من الله قیله، څوک زیات رښتونه ده د الله تعالی نه په اعتبار د خبرو چې الله وعده کړې ده، دا خو یو خبر ده، نه ما د خولې نه اوس یو خبر وتلی ده. الله نه ښه رښتونه بل ذات نشته. الله وعده کړې ده چې مسلمان نیک عمله به زه جنت ته بیایم. نو څوک دې شک په د خبره کې نه کوي چې زه د ایمان یم یا عمل مې دې وي، خو بیا دې زه جهنم ته لاړ شم، نه، دا شک دې څوک بیا نه کوي. لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. یهود دا امیدونه لري چې موږ د الله دوستان یو او جنت دې موږ ده، که بل فرض که جهنم ته تلو یو څو ورځې به یو. نصارا دغه امیدونه لري موږ د الله دوستان یو، جنت دې موږ ده، عذاب نشته، موږ ته کوي یو څو ورځې به وي. په امانی کوم کې یو قول دا ده چې خطاب مشرکینو د مکې معظمې ته ده. مشرکینو بیا دا امید و
چې موږ په ملت ابراهیم علیه السلام یو، حق په موږ یو، نو موږ به جنت ته ځو. الله تعالی آیات نازل کو 300 ډلو تردید کوي، نه د تاسې امیدونه به پوره کیږي ای مشرکینو د مکې معظمې، او نه به د اهل کتابو امیدونه پوره کیږي چې یهود و نصارا دي. دوم قول لیس بامانیکم، دا مسلمان چې دا اوس مو ویل چې شیطان خطا کوي، خو مسلمان خو امید ورکي چې خدای غفور رحیم ده، ګناه په کیو خدای غفور رحیم ورته مخته کوي، خدای تواب د توبه به قبول کړي. نو په دغه امید ګناویم کې بیا امید جنت هم لري چې جنت ته به ځم. الله تعالی ورته تش په امید جنت ته نشي تللی، ولې د عام اوامر او نواهی خدای پاک عبس را لېږلي دي، مکلفیت به نه وي د انسان، ذمہواري نشته د انسان. تش امیدونه د تاسې هم نه پوره کیږي او د یهودو د نصاراو هم نه پوره کیږي. خبره د ایمان او د عمل ده. چې دا آیات نازل شو، الله ویل څوک هم چې ګناه کوي جزا به خامخا وي، په امیدو نه خلاصېږي. د خدای پاک نه به ما سوا بل دوست و مددگار نه کی پیدا. مسلمان چې پیدا کوي مددگار الله به مددگاری، رب کریم به اخلاصي، بل دوست نه لري. او اهل کتاب چې دي مشرکین چې دي هغه خو بل دوست بل خدای به خشتانه دغه خدای نه خو امید نه لري، ځکه دغه سره خو دښمنی کړې ده. دا آیتونه چې نازل شو بیا وایي یهود راغله مسلمانانو ته چې نو موږ تاسو څه فرق ده، خدای پاک تاسو ته مې چې تاسو امیدونه هم نه در پوره کوم، موږ هم نه پوره کیږي. الله دا وروسته آیت نازل کړه، نه تش امید سره له ګناه دغه اعتبار نشته چې که ګناه امیدونه د جنت ولري. نور خو چې څوک الله وي نیک عمل کوي نر وي که ښځه، خو په دې شرط چې مؤمن وي، دغه ځای جنت ته، د مؤمن ځای خو جنت ته. دا خو د امید خبره په دغه لحاظ ده چې موږ به امید د جنت لرو. قطعي فیصله موږ نشو کولی چې موږ عمل به قبول شوی وي که به نه قبول. د الله په وعدو کې خو شک نشته، د رب کریم د طرف نه خو شک نشته چې ایمان او عمل صالح په بدله کې الله مسلمانانو ته جنت ورکوي. خو موږ به په خوف او په رجا کې یو، قطعي فیصلې نشو کړی د یو چا په باب کې د جنتي توب. لیس بامانیکم، نه د ثواب او عذاب مرتب په امیدو ارزوګانو د تاسو، ولا امانی اهل الكتاب، او نه په امیدو ارزوګانو د اهل کتاب باندې، بلکې خبره په اعمالو پورې تړلې ده. ثواب صرف په امید یا عذاب صرف په امید په وسواس په دغه نه ده، اعمالو پورې تړلې ده. من يعمل سوءا يجزى به، څوک هم چې ګناه وکړي الله به جزا ورکوي. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت پیغمبر علیه السلام مجلس ته راغی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی تراشه چې یو آیات نوې نازل شوی درته تیرې کم درته درويخه. دا آیات چې ویلې په دغه آیات مبارکه کې چې دا ټکی ویلې شو چې من يعمل سوءا يجزى به، څوک هم چې ګناه وکړي الله به جزا ورکوي. وایي د خدای د ډاره د حضرت صدیق اکبر په ملا کې پړق شو، د ستاو شو، د ملا درد شروع کړ. پیغمبر علیه السلام ورته ویل څه کې؟ وایي چې په هره ګناه مو نیسي خدای پاک جزا، من يعمل سوءا، خو بیا خو ټول غار کیو. داسې انسان شته چې ګناه نه تر کېږي، یا صغیره یا کبیره، خو کله نظر غلط لګېدلی، کله خوله کې خطا شوی، کله غوږو کې خطا شوی، خو یو نه یو ګناه خو یو چا نه خو وي. پیغمبر علیه السلام بیرته تسلي ورکوي، نه ته مه ډارېږه، د تا او د تا په شکل یعنی د مسلمانانو دپاره جزا خو شته د ګناه، خو اسانه ده چې مسلمان وي. مخکې مو ویلې چې په پښه کې ازغی لاړم ګناه په معاف کېږي، چې په غاښ درد شوم ګناه په معاف کېږي، چې تبی شوم ګناه په معاف کېږي، چې مصیبت په ورته پیښ شو زوی ورور یې مړ شوم ګناه په معاف کېږي. هر تکلیف هر تاوان چې ورځي د دنیا، کله د دنیا په سر وای رواني مسلمان یوه ګناه هم نه یې پاتې شوی، ټولې خدای پاک ختمه کړي په دنیا کې. د دو د جنت په منځ کې حاجب صرف روح د دوی چې څنګه مړ شو قبر باغچه د جنت ورته جوړیږي. او د کفارو
د کفارو سزاوې ډېرې غټې دي. ګناوې هم کوي په دنیا کې خدای پاک ترقي هم ورکوي چې ګناوې ښې ډېرې شي نو ټول عذابونه بیا په قیامت کې شي. حتی د تبې په باب کې حدیث ده چې دا مسلمان چې تبه یې ګورې لاس ونیسي ګرم وي، ټنډه باندې لاس کېږدي ګرم وي، دا ټول وجود ګرم وي. نبی علیه السلام هلته د تبې په باب کې ویلي دي چې دغه تبه د ګرمایش د جهنم نه ده، په اوبو یې سړه کوي، فابردوها بالماء، علاج یې ورکولی ده. هغه حدیث مبارک کې راځي چې دغه د جهنم د ګرمایش نه ده. څه معنی؟ وایي د مسلمان ته د جهنم برخه خدای پاک کله دومره ګرمي ورکړي، دغه اور چې د دنیا د اور نه او یا چنده زیات ده، دغه اور دومره برخه مسلمان ته ورکړي چې په ګناه کړي وي صرف تبه شي، بدن یې ګرم شي، نور خدای پاک په دغه صفا کړي. من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له، او نه به پیدا به نه کړي د خپل ځان لپاره من دون الله غیر د الله تعالی نه ولیا دوست ولا نصیر، نه کومک کوونکی. ومن یعمل من الصالحات، او څوک چې عمل وکړي نیک کارونه، من ذکر او انثى، نر وي که ښځه، خو وهو مؤمن، شرط دا چې مؤمن وي، دا یو شرط شو چې مؤمن وي. د احنافو په رایه باندې چې اعمال جز د ایمان نه دي، داخل نه دي په ایمان کې. ګوره ایمان ورته شرط شو د عمل صالح د قبولي دپاره. لہذا دا دنیا کې چې دا ځانونه د خیریه موسسو والا بولي، عقیده یې د کفر وي، کارونه د خیر کوي په ظاهره، په پټه خو خیر نشته، په پټه کې خو خلک کافران کوي، خو په ظاهره چاته سړک جوړ کړی، چاته ماشین کویای ټوبیل ایستلی، چیرې چاته پل جوړ کړی، چیرې چاته سکول منظور کړی، چیرې چاته بل څه منظور کړي دي، په ظاهره دا چې د خیر کارونه کوي، خیریه موسسې چې دوی بولي. چې اسلام په چا کې نه وي چې ټول عمر خپله ټوله دنیا صدقه کوي، د یوې میاشتې د وزر غوندې بدله هم نشته په قیامت کې. د اعمالو د قبولي دپاره خو ایمان شرط ده. نو الله وی څوک چې نر وي که ښځه چې نیک عمل کوي، خو په دې شرط چې وي مؤمن، فاولئک یدخلون الجنة، دغه کسان به ننوځي جنت ته، ولا یظلمون نقیرا، او په دې باندې به ظلم ونه شي په اندازه د نقیر باندې هم چې هغه د خرما په زړه کې یو کنکای خال غوندې ځای ده، دومره ظلم هم په چا ونه شي. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خلیلا. یهود امیدونه لري چې جنت موږ ده، موږ د الله دوستان یو. نصارا امیدونه لري چې جنت موږ ده، موږ د الله تعالی دوستان یو. رب کریم فیصله کوي دین چې الله ته قبول ده، دین د اسلام قبول ده، چې ځان وسپاري الله ته، خو په اخلاص، وهو محسنون، په اخلاص، او اتباع د چا وکړي؟ د ملت ابراهیم علیه السلام وکړي. دا مستحق څوک ده؟ امت پیغمبر علیه السلام ده. ځان سپارلی الله ته او اتباع د ملت ابراهیم علیه السلام کوي، دغه دین الله ته غوره دین ده. ومن احسن دینا، څوک د ډیر غوره لوجد دین ممن دیغه چانه اسلمه چې هغه تسلیم کړی دا وجهه مخبل ذات خپل لله الله ته. تر دغه نه د ښه دین څښتن څوک ده؟ نشته بل څوک. او حال ده وهو محسنون، چې دغه خاص حکم منونکی دی الله تعالی، دغه ویم نیکار په اخلاص باندې، او وتبع او متابعت کړی وی ملت ابراهیم، د ملت ابراهیم علیه السلام، په حال کون د ابراهیم علیه السلام کې حنیفا، چې هغه مائل و د باطل نه د حق په لوري باندې. د دغه دین فرعي احکام اکثره د فرعي احکامو د ابراهیم علیه السلام د دین سره برابر دي، اکثره، ځکه په دغه لحاظ ویل کېږي چې دا ملت ابراهیم علیه السلام ده. خو اتباع چې موږ کوو په دغه حیثیت نه چې د ابراهیم علیه السلام په دین، په دغه حیثیت چې دا اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ده. په اکثره شیانو کې لکه وایي، غټ غټ شیان ذکر لکه وایي لمونځ طرف د بیت الله شریف ته، دا د ابراهیم علیه السلام په دین کې مو په دغه دین کې ده. د حج یا د عمرې دپاره طواف په بیت الله شریفه باندې د ابراهیم علیه السلام په دین کې مو په دغه دین کې ده. داسې احکام چې د قرباني مسله
داسې نور څه مسایل دي چې د دواړو دینو سره مشترک دي، خو موږ اوس عمل په دغه حیثیت کوو چې ملت د دین د ابراهیم د نبی علیه السلام ده. خو ابراهیم علیه السلام ځکه وایي ذکر کوي په واقع کې د ټولو انبیاو هر دین چې خدای پاک رالیږلی د هغه الله ته محبوب دین ده د ټولو انبیاو. خو دلته د ابراهیم علیه السلام تخصیص وکړه ځکه وایي د ابراهیم علیه السلام عظمت په ټولو دنیا کې مسلم ده، ځکه هم ټول دعوې لري. یهود وایي چې په ملت هغه یهودی و، نصارا وایي چې نصرانی و، مشرکین وایي چې مشرک و، هر څوک خپل مقتدا بولي. دغه خطوب وای په ټولو دنیا کې مسلم ده د ټولو ادیانو دپاره، ځکه دغه تخصیص کنی په واقع کې چې څوک د انبیاو تابع شو، د یوه نبي اتباع ده په واقع کې د ټولو انبیاو اتباع ده. اصول د دین د ټولو انبیاو یو شی دی. دغه ابراهیم علیه السلام الله دومره عظیم مقام ورکړی و، واتخذ الله ابراهیم نیولی و الله تعالی ابراهیم علیه السلام خلیلا په خاص دوستي خپلې سره. ابراهیم علیه السلام خلیل الله. حضرت پیغمبر علیه السلام یو ورځ جماعت کې صحابه مبارکین ناست دي، په خپل منځ کې غږیږي د انبیاو شان ذکر کوي چې د الله عجیب مخلوق ده. الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام په خپل خاص دوستی نیولی د خلیل الله ده. چا ویلي چې حضرت موسی علیه السلام کلیم الله، الله تعالی په ذات خود خبرې ورسره کړي دي. عیسی علیه السلام روح الله، آدم علیه السلام صفی الله، نوح علیه السلام نجی الله، هر یو ته خاص خاص مقام ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبرې واورېدې، نو ورته راووت، ما یې تاسې خبرې واورېدې چې آدم علیه السلام صفی الله ده، نوح علیه السلام نجی الله ده، ابراهیم علیه السلام خلیل الله ده، موسی علیه السلام کلیم الله ده. دا ټولې ښې دي، حق خبرې دي، رښتیا دي، هېڅ شک نشته پکې. خو زه حبیب الله یم. د خلیل او د حبیب نسبت سره اخلي، تر دا نورو نه دا مقام جګ ده د خلیل توب، خو حبیبیت بیا تر خلیل توب نه هم جګ ده. خلیل الله ابراهیم علیه السلام د الله خاص دوست ده. خلیل الله هغه چاته وایي چې په ټول وخت کې د الله رضا غواړي، ځان مال اولاد په هر څه کې د الله رضا غواړي. چې الله تعالی ورته ویلی چې هجرت وکړه، دشتي هجرت ته تیار شو. په ټولو دنیا کې چا هجرت نه و کړی. چې الله تعالی ورته ویلی چې زوی د بوزه په وادي غیر ذی زرع په مکه معظمه کې دا ښځه او دا کنکۍ زوی پرېږده، دشتي یې پرېښوه. چې بیا کله لوی شو د علالیدن حکم یې ورته وکړه چې حلال یې که دشتي علالیدن ته تیار شو. چې هر حکم ورته کی په ځان ناموس اولاد په هر څه کې دشتي مني، د الله رضا غواړي. خو حبیب بیا هغه څوک د حبیب الله چې الله تعالی دی راضي کوي. ولسوف یعطیک ربک فترضى، تا ته به الله هغه مقام درکوي چې ته به په راضي یې. ولنولینک قبلة ترضاها، یغه قبلې ته به د مخ ور واړوم چې هغه ته په راضي کېږي، ته خوشحاله کېږي. خلیلیت عظیم صفت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما که په انسانانو کې څوک په خلیلتوب نیوی، صدیق اکبر به مې په خلیلتوب نیولی و. خو ولیکن صاحبکم خلیل الله، د تاسې صاحب یعنی زه د الله خلیل یم. اوس دې حدیث ته خو دا راغله چې ابراهیم نبی علیه السلام هم خلیل الله. ما که په انسانانو کې څوک په خلیلتوب نیوی، صدیق اکبر به مې نیولی و، ځکه ده چې د ما سره څومره احسانات کړي دي، هېڅ امتی د ما سره د عمر احسانات نه دي کړي. عوض به الله ورکوي په قیامت کې، ما یې عوض نه ده ورکړی، خو زه خلیل الله یم. نو دلته د تصوف خبرې دي، د انسان چې د خدای پاک طرف ته رجوع وکړي، نیکۍ شروع کړي، الله تعالی ته نږدې کېږي. په دغه قرب کې مقامات دي، دا مقامات خدای پاک ورته نصیب کوي. خو د چا هغه مقام مستقره شي، د هغه نه پورته د ذاتي ترقي ونه کړي،
هغه ځای شي، منصب ډیګري معلومه شي. خو څوک دغه مقام ته رسېدلی دی، هغه نه بیا پسې پورته شي بل مقام ته، د هغه نه پورته شي بل مقام ته. ابراهیم علیه السلام ته مقام د خلیلیت ته، موسی علیه السلام ته د کلیمیت ته، هر نبی ته خپل خپل مقام دی. دغه مقام مستقره ده. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. هغه کمالات ټول په نبی علیه السلام کې خدای پاک راوستلي، خو په دغو نه د بد شوی حبیبیت ته رسېدلی. دا مقام د خلیلیت چې عظیم مقام ده، دا په امت کې خدای پاک خواصو د امت ته نصیب کړی. د عظیم مقام ده، دغه د خلیلیت مقام خدای پاک په خواصو د امت کې داسې خلک راوستلي دي چې هغو ته خدای پاک خلیلیت مقام ورکړی. مقام مستقره، هغه په دغه مقام ته رسېدلی دي، دغه اخري ډیګري ده. خو نبی علیه السلام تر دغه ټولو مقاماتو پورته شوی، دغه حاصل کړي دي، تللي کړي اخر مقام د حبیبیت ده. واتخذ الله ابراهیم خلیلا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. خاص الله لره هغه شیان دي چې په اسمانو کې دي، هغه شیان دي چې په مځکه کې دي. یعنی ټول مخلوق دی الله ده. موږ ته اسمان هم ځکه ذکر کېږي ځکه موږ علم تر دغه ځایه پورې ده. اسمانونه دي که په اسمانو کې څومره مخلوقات دي، مځکې دي که په مځکو کې څومره مخلوقات دي، خو چې موږ علم نشته. فوق العرش، فوق العرش چې څه دي هغه هم د الله دي، که تحت الثرى دي هغه هم د الله دي، ټول د الله مخلوق ده. وکان الله بكل شيء محيطا. دا الله تعالی په هر شي باندې احاطه کوونکی په اعتبار د خپل علم او په اعتبار د خپل قدرت سره. سورة الرحمن مبارکه کې چې وایي که څوک د دغه ملک نه وځي د ما بل ځای ته ودی وځي، وتی شي بل ځای ملک شته، بل خدای شته، بل پاچاهي شته چې ور وتښتي، لکه نن چې په یو ملک نه په عذاب شي بل ملک ته لاړ شي. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. د میراث مسله یو وارې مخکې موږ تاسې وویله. د صورت په اخر کې بیا دغه آیات مبارکه راغی. مخکې د جاهلیت په دور کې سړی به چې مړ شو ښځې ته یې چا میراث نه ورکوه. کنکۍ اولاد مستضعفین هغو ته به میراث نه ورکوه. میراث د ملاتړي و، دا معنی داسې بالغ چې زه ما جنګ ویم دا یې دم مې ملا تړلی، نو چې زه مړ شوم میراث به مې هغه څوک کړي، د دغو خلکو. الله تعالی مخکې موږ تاسې ورې ویلې ښځې تم برخه د میراث ته، کنکي زوی تم شته، کنکۍ لور تم شته، چې یو وارې د انسان قریبان دي، د قریب حق د میراث لري او رتبې خود کې موجود دي. بعضې د بعضې لرې دپاره حاجب واقع کېږي. پلار چې زوی موجود وي لمسی میراث نشي تروړی، زوی چې پلار موجود وي نیکۍ میراث نشي تروړی. خو چې پلار مړ شو مخکې نیکه د لا ژوندی و، ته چې اوس مړ شو نیکه میراث وړي. که زوی مخکې مړ و پلار ژوندی و اوس لمسی مړ شو د لمسي میراث بیا دی وړي. دا لرې او نږدې خو خود فرق لري، خو برخې خو هر چا ته مقررې دي. الله تعالی وی د تا نه پوښتنه کوي د ښځو په باب کې، او دغه رواج هم و چې مخکې بله ورځ تېر شو چې ښځه به پلار مړ شو یتیمه به دته ورپاتې شوه، میراثي میراثخواره، یا ښځه به کونډه شوه چې د ده به زړه و چې واده ورسره وکړي، د هغې ښایست به یې خوښ و، یا به مالداره وه چې مال یې بیا بل څوک یې نیسي، نکاح به یې ورسره وکړه خو مهر به یې نه ورکوه چې ما خپله د تره لور ده نو میراثخور یې زه یم. او که د ده به خوښه نه وه بیا به یې په بل وادوله، مهر به یې ده اخیست، د یتیمانو حق به یې نه ورکوه. دا الله د آیتونو بیا را نظر کړه، دغه حکم مکرر ذکر کوي. ویستفتونک فی النساء، پوښتنې کوي د تا نه، فتواوې غواړي د تا نه فی النساء په حق د ښځو کې.
قل الله یفتیکم فیهن ته ورته وایه الله فتوا درکوي تاسو ته په حق د ښځو کې وما یتلى علیکم فی الکتاب هغه احکام چې تلاوت کیږي په دغه قرآن عظیم شان کې هغه فتوا درکوي خو هغه د الله کلام ده فی یتام النساء په حق د یتیمانو د ښځو کې اللاتی هغه یتیمانې لا تؤتونهن چې تاسو نه ورکوئ دی ته ما کتب لهن هغه څه چې مقرر شوي دي د خدای پاک د طرف نه د دوی دپاره د دوی د میراث برخه ده الله مقرره کړې او تاسو هغه نه ورکوئ وترغبون ان تنکحوهن عن ان تنکحوهن ان تنکحوهن دواړه وایي راځي یا امید شوق لري مینه لري چې د دې سره نکاح وکړي مهر نه ورکوي یا رغبت اعراض کوونکي د دې د نکاح نه زړه مو نه ورسره غواړي چې نکاح ورسره وکړي والمستضعفین من الولدان او الله تعالی تاسو ته فتوا درکوي په هغه ضعیفانو وړوکو هلکانو کې چې د هغوم برخه ده لذکر مثل حظ الانثیین وان تقوموا للیتامى بالقسط او الله حکم درکوي تاسو ته چې تاسو ثابت قدم اوسېږئ د یتیمانو دپاره په عدل او په انصاف سره که هلکې د میراث برخه که جنکۍ د مهر برخه عدل دا ده چې هغې ته به خپل حق ورکول کېږي که د میراث او که د مهر نور وما تفعلوا من خیر هر څه چې تاسو کوئ د کوم نیک کار نه فإن الله کان به علیما بېشکه الله تعالی په هغه ټوله باندې علم لري چې علم لري د تاسو خیر خدای پاک نه ضایع کوي علم په لري چې هر خیر کار وکړئ که د یتیم سره یې وکړئ که د کونډې سره یې وکړئ که د ضعیف سره یې وکړئ الله تعالی به عوض درکوي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح یو سړی ده واده لري دا واده زوړ شو اوس شوق د بل واده لري د دغه ښځې سره تعلق کمزوری کې نو هغه به ذاتي د خپل حق مطالبه کوي دا یې نه ورکوي چې جنجال جوړ شي ذاتي بې طلاقه کړي بل واده به وکړي یا دوه ودونه لري د یوې سره یې ډېره مینه نشته اوس د هغه نه اعراض کوي او هغه په خپل حق کلکه ولاړی چې نه ماته به پوره خپل حق راکوي نو خبره به چیرې ځي طلاق ته ځکه د ده زړه نه وي هغه پوره حق غواړي نو طلاق به وي الله تعالی د دغه دپاره یو د مصلحت حکم بیانوي ښځه چې په دغه وډاره شوه چې میړه مې د ما نه بد اخلاقي را سره کوي ښه رویه نه را سره کوي یا یې مخ وګرځېدو زړه یې د ما نه وګرځېدو په بل لوري باندې نو ښځه دا سوچ وکړي چې طلاقه کوي مې بیا مې په سپین سر بل څوک نه کي ژوند مې ټول خرابېږي نو دا وړاندیز د صلح ورته وکړي چې طلاقوه مې ما خیر ده نفقه کې ما ته دغومره شی مه راکوه چې بلې ته یې ورکوې یا په سکنا کې په لمبر کې ما سره دغومره شپې مه تېروه لکه د بلې سره چې تېرې خو طلاقوه مې ما په دا سپین سر مې ما مجبوره کوه سوال او زارۍ ته پلارګنۍ یې مړوي یا یې نه غواړي یا مړوي یا یې نه غواړي او بل څوک یې کیم نه نو تر خپل حق د څه تېره شي بل طرف ته میړه ته هم الله نصیحت کوي دا چې تا زړه نه غواړي چې یوه روپۍ ورکړي یوه ګوله ماړۍ ورکړي یوه شپه په جمعه کې ورشي دا دې هم زړه نه غواړي خو ته هم شفقت وکړه داسې مه که چې ټول امیدونه د دې ورضایع کوې لږ څه دم دې د سره ومنه نور خو خدای پکې هر نفس ته بخل تیار حاضر ولاړ ده چې د زړه مینه د ښځې نه واوښته د سړي د یوې شپې هم بیا زړه نه کېږي چې دې ته ورشي د ښځې چې کوم حق ده د یوې ګولې نه هم نه تېرېدن نه غواړي چې ته ورتېره شي خو سړی دې هم خپل نفس محکوم کړي ښځه دې هم خپل نفس محکوم کړي چې فقر او احتیاج ته سره مجبور نشي نو جوړه دې سره وکړي جوړه داسې نه چې میړه په خپل سر باندې داسې کارونه کوي
چې فیصلې په خپله کوي زړه پرېږده ذاتي د مال خدمت ته نه ښه خبره نه ښه جامه نه پښتنه نه کوټې ته ورځي دوه ماده یې وکړه بس زړه لاړه پردی شوه پردی کېږي نه ښځه چې تر څو په نکاح د تا کې وي نفقه یې در باندې فرض ده اختیار شی نه ده چې نه یې ورکوې په ټول عمر به په ګناهګار په قیامت کې به خدای پاک عذاب په در کوي که هر څومره زړه ده چې وي دې د تا په نکاح کې د شپې کوټې ته ورتګ په تا باندې لازم ده واجب ده در باندې نو د جماع دې نه وي کورولي دې نه وي خو دا نفس په کوټه کې وخت تېرول در باندې واجب ده نو لحاظه که ښځه په دغه وډاره شوه چې ګزاره سره خرابېږي اخر سوال ته مجبوره کېږم طلاقوي مې نو بیا دې دواړه صلح سره وکړي نه الله وی صلح خیر ده تر طلاق نه طلاق روا ده خو مبغوض ده الله تعالی ته خدای پاک ته محبوب نه ده وین امرأة خافت من بعلها نشوزا که کومه ښځه وډاړه شوه د خپل میړه نه د سرکشي چې د دې حقوق نه ورکوي او اعراضا یا د مخ ګرځولو د دې د مجلس نه خبرې مبرې بیخي نه ورسره کي نو فلا جناح علیهما بیا نشته څه ګناه په دغه میړه او په ښځه باندې ان یصلح بینهما صلحا چې صلح وکړي په خپل مابین کې په صلح کولو سره والصلح خیر صلح خیر د تر طلاق ورکولو نه واحضرت الانفس الشح حاضر کړی شوي دي نفسونو ته حرص هر زړه بخیلي کوي په موجوده خپل حق باندې نه غواړي چې هغه تر ورتیر شي خو الله تعالی وی وان تحسنوا که نیکي وکړئ تاسې د خپلو ښځو سره اگر که سپین سرې ده رنګ کې کمزورې ده اخلاقو کې کمزورې ده خو تاسې پوره حق ورکئ دا وتتقو او پرهیزګاري وکئ د بد اخلاقي او د خصومت نه فإن الله كان بما تعملون خبيرا نو الله په هغه عمل چې تاسې کوئ ډېر ښه خبردار ده بیا به الله نیکه بدله درکړي اگر که دا د کمزوري وي خو ته احسان وکړه ته احسان وکړه ښه ورسره وچلېږه ښه په حق ورکړه حدیث مبارک ده څوک چې دوه ودونه لري او دای ظلم کوي د یوې حق نه ورکوي وایي بلکل پرېښې ده په ورځ د قیامت به دا علامه وي چې د محشر په میدان کې به په یوه څنګ روان وي ټول اهل محشر به پیژني چې دغه د خپلو ښځو په منځ کې عدل نه ده کړی سزا خو به وروسته خدای پاک ورکوي خو دا به علامه وي د شرمندګي چې یو طرف یې زړېدلی وي یو طرف یې جګ وي چې د ښځو په مابین کې دا فرق کړی وي وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا نور یو طرف ته الله تعالی وی خپل وسکا د عدل د ښځو په منځ کې خو پوره عدل کړی شی نه ولې دا د زړه مینه غیر اختیاري ده د زړه مینه غیر اختیاري ده ایو څوک شهید شو ډېر ټوکي و یو خلیفه صاحب ویلې وایي کله کله به غږ کو چې څه شوه دا د دوو والا بیا به ویل نه دا ملایان عجب خلک دي چې فرق به نه کوي یوه به خره یي یوه به انسان یي دا معنی خو خود به په کور کې تنګ شوی وتر وایي یوه به خره یي یوه به انسان یي سړی به څنګه فرق نه کوي نو یو کې به اخلاق روغ وي یا به رنګ ښه وي یا به کمالات وي یا به خدمت وي طبعا یو منشه د محبت به موجود دی په محبت کې خو برابري نشي کوی دغه ځای عذر الله بیانوي پوره عدل کړی شی نه که هر څومره وس وکئ هم خو داسې مه کوئ چې د زړه مینه یوه طرف ته لاړه چې دا غیر اختیاري ده دا اختیاري عمل هم په یوه طرف لاړ شي ذاتي بله تشاور وګرځي نه کوټې ته ورځي نه جامه ورکوي نه خوراک ورکوي نه ښه کوي نه بد کوي هغه ذاتي بیخي پرېږدي لکه بیخي بې مېړه چې داسې خو نو مه کوئ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې دا یوه بیبي مبارکه حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها پیغله کړې د واده نه مخکې جبرائیل علیه السلام دوه وارې د دې شکل په وریښمین لباس کې ورته راوړی ده په خوب کې چې اتا بیبي به دغه وي په دنیا او په آخرت کې حضرت نبی علیه السلام بیا وروسته چې دا په نکاح کړه بیا به ورته ویلې چې ما به چې هغه لرې کو کره به مې تر لرې کو فاذا هي انت هغه به ته وې خو نفس پیغلتوب نه و چې مینه وه
دومره کمالات خدای پاک حضرت عایشې ته ورکړي او د فصاحت په لحاظ تر ټولو عربانه فصیحه، د علمیت په لحاظ په مکثرینو صحابهو کې چې د شپږ صحابهو نه ډېر روایت نقل دي، د زرو روایتو نه چې ډېر نقل وي یخته مکثرین وي، په هغه شپږو مکثرینو کې د 2210 روایت دي نه نقل دي. د فقاهت په لحاظ باندې چې شپږ دېرش پورې تقریبا په صحابهو کې حد اجتهاد ته رسېدلي وو، دا د هغو مجتهدینو د فقاهت د جملې نه ده. د زهادت په لحاظ باندې چې د دنیا مینه نه وه، د هغه زاهدانو فارسیانو نه ده چې څه به یې پیدا کړه هغه یې ټول صدقه کول. یو نه د ډېرو کمالاتو څښتنه وه. نو د نبي علیه السلام زړه مینه ډېره وه ورسره، خو په تقسیم کې یې فرق نه کوه. بیا به الله ته ویلې رب کریمه چې ادي ما په اختیار کې پوره ده، په یخ کې خو دغه د زه عدل کوم، هر یوې ته مستقله خپله شپه یې ورکوله. یو حضرت سوده رضی الله عنها چې د اراده د طلاق وکړه ورته، هغې ورته وویل هغه مخکې آیات شان نزول کې هم دغه راغلی، چې پوه شوه چې ما طلاقوي، ورته وویل یا رسول الله ما طلاقوه، ما خپل نوبت بخلی د حضرت عایشې ته. بیا به 2 شپې حضرت عایشې سره کړې، د حضرت سعودي رضی الله عنها نوبت بیا د دې سره تېروه. نور فرق نه کوه، نه په خوراک کې، نه په لباس کې، نه په یو څه کې، خو الله دا د زړه مینه خو د ما په وس کې نه ده. نو الله تعالی وی ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، طاقت نه لرئ تاسې د ډېرو ښځو خاوندانو چې تاسې عدل وکئ په مابین د ښځو کې، ولو حرستم، اگر که ډېر حرص د عدل ولرئ هم، د خدای نه ډېر ډارېږئ هم، خو بیا یې نشئ کړئ. خو لیکن داسې مه کوئ فلا تمیلو کل المیل، نو میل مخ مه ګرځوئ د یوې ښځې نه بلې طرف ته په کامل مخ ګرځولو، فتذروها کالمعلقه، چې دغه زړه پرېږدې لکه رازوړن شوې. دا وایي په چت چې شی راوزړی، اوس دا شی نه په چت کې ده نه په مځکه ده، په مابین کې زړیږي. دغه ښځه نه داسې مه کوه چې نه د میړه د حق نه ورکوې، نه به میړه ده چې د بل سره نکاح وکړي. او د موږ مسلمانان ګورئ دا عمل باندې تقریبا اکثره لګیا وي. خدای پاک دې زه هم د ډېرو ودویم، الله دې د عدل د خیر توفیق هر مسلمان ته ورکړي. خو ظلم ده که نه، په پردي سړي باندې ظلم ده، ولې په خپله ښځه ظلم بیا ظلم نه بلل کېږي؟ دا خو صاحب بالجنب ده د ټول عمر. نو داسې دې څوک نه کوي چې کامل مخ په بله طرف واړی او هغه زړه غریبه پرېږدي ذاتي، هېڅ تعلق، ښه خبر، په ویاړ تندي مجلس، خوراک، پوښاک، هر څه یې ور برباد کړي. وان تصلحو، که تاسو صلح سره وکئ د خپلو ښځو سره، وتتقو او پرهیزګاري وکئ د ظلم نه، فان الله کان غفورا رحیما، بیا خدای پاک غفور او رحیم ده. که په خطا څه درنه شوي وو الله به هغه درته معاف کړي. خو قصدانه اختیارا ته به ظلم نه کوې، مایل به په یو طرف باندې نه کوې. او داسې هم نه چې سړی دا خیال وکړي چې که زه دا ښځه طلاقه کم، ښځه باندې خامخا خپل حکم مني چې که زه د طلاقه کم بیا به ته څه کې. ښځه دې هم داسې بد اخلاقي نه کړي چې بدګذراني کې میړه ځان ته تابع کړي چې که زه نه وم بیا به دې څوک کړي. الله وی دا دواړه د ما مخلوق دي، که سره جدا شو شیطان خو په منځ کې بوز راوست، خو خدای پاک به دې هر یوه کار جوړ کړي. دغه کمزوري سړي ته به خدای تر هغې ښځې ښه ښځه پیدا کړي، دغه ښځې ته به خدای پاک تر خپل میړه نه ښه میړه پیدا کړي، دواړو طرفو ته. نو نه دې ښځه وایي تکبر کوي، ظلم کوي، د میړه سره د بد اخلاقي کوي، داسې د خیال نه کړي چې یو زه یم که زه نه وم بیا به ته څه کې. نه د سړی بد اخلاقي کوي چې که زه نه یم بیا به د تا د ساتنو والا څوک وي. وان یتفرقا، که سره بیل شو دواړه په طلاق سره میړه او ښځه، یغني الله کلا من سعته، الله به بې پروا کړي هر یو د دی دغه خپل پراخ رزق خپل نه، هر یو ته به خپل بندوبست وکړي. وکان الله واسعا حکیما، د خدای پاک پراخ رحمت ده او حکیما حکیم ذاته، هر کار کې مصلحت او تدبیر وي. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص الله لره هغه شیان دي چې په اسمانو کې دي، هغه دي چې په مځکه کې دي. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم،
الله وی په تحقیق سره ما حکم کړی و یغه خلکو ته چې یغو ته کتاب تر تاسې مخکې ورکړی شوی و او تاسې ته مم حکم ده مخکینی امتو ته مم دا حکم و تاسې ته مم دا حکم ده چې د دنیا او د آخرت مالک زیم نو ان اتقوا الله د دغه خدای پاک نه وډار شئ ټولو انسانانو ته هر یو ته په خپل خپل وخت کې الله حکم کوي چې د خدای نه وډار شه دا بار بار الله چې دا ورکوي ګوري الله قادر ده چې اوس دې عذاب را باندې راولي دا هم د رحمت ته شفقت ته چې زر عذاب نه راولي یو وارې خبرې سخت الفاظ هم راته وي نرم هم راته وي نصیحت په هر عنوان باندې کوي خو چې څوک ډېر باغي وي خدای مو دې وساتي بیا نو سزا ورکوي وان تکفروا که تاسې کافران شئ ایمان نه کوي قبول نو داسې خیال مه کوئ چې د الله حمد و ثنا به بیا څوک ویایي په الله احسان مه باروئ فإن لله ما في السماوات وما في الأرض خاص الله لره هغه دی چې په اسمانو کې دی هغه دی چې په مځکه کې دی وکان الله غنیا حمیدا دا الله تعالی غنی د تاسو د عبادت نه او ستایل شوی د الله دومره مخلوقات د خدای په حمد و ثنا لګیا دي چې شمیر بالکل نشته ولله ما في السماوات وما في الارض خاص الله لره هغه مخلوقات چې په اسمانو کې دي هغه دي چې په ځمکه کې دي وکفا بالله وکیلا بس الله تعالی د ښه کار جوړون کې چې الله د چا دوست شو وکیل شو نو هغه ښه کارونه ور جوړي خو ګوري داسې مه کوه چې تاسې خیال دا وي چې دین زه ساتم بیا نو چې څه سرکشي کویم په خپل اختیار کې که د الله اراده و ټول به تاسې ختم کې نور مخلوق به پیدا کی مخکینی امتونه شته که لاړه خو هغه ټول لاړ خدای پاک دغه امت پیدا کړو اوس د نبی علیه السلام په وخت کې چې خلکو ته خبره ده دا خو تر قیامته هر عصر خلکو ته دغه خبره ده د دین کار خدای پاک چې حفاظت زما اخیستې دغه به نه ورکېږي ان یشاء یذهبکم که الله اراده د تاسې د مړو کولو وکړه تاسې به مړه کړي ایها الناس ای خلکو ویاتي باخرین او راتګ به وکړي په پیدا کولو د نورو خلکو سره وکان الله علی ذلک قدیر الله تعالی په هغه باندې ښه قادر ده او هغه نور به بیا فرمان بردار وي لکه سورة جمعه کې چې واخرین لما یلحق بهم هغه راغلی هلته صحابه و پوښتنه وکړه هغه به څوک وي چې الله تعالی وی موږ ظاهر اول اهل خطاب خو عربو خو نبی علیه السلام عربو امتیان عربو عجم خو وروسته کم راغله هغه به څوک وي چې که خدای پاک موږ نه ناراضه شي او موږ بوځي نور به داسې مخلوق پیدا کړي چې هغه به تر موږ نه بیا خیر وي په مجلس کې حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه ناست و پیغمبر علیه السلام په هغه باندې لاس کېښی وایي د دغه قوم به وي بیا په صفت کې وایي که ایمان د اسمان د ستوري سره وای د دغه ابناو د جنس د دغه قوم خلکو به د هغه اسمان انتزاع کړی و اخذ به کړی و د دین په هغه باندې به عمل کوه وای دا هغه خلکو ته اشاره ده چې د عجمو په ملکونو کې اوسیږي او د دین غټ خدمتونه کړي ولو که عرب ویم په اصل نسل کې دلته اوس یوه نکته ده دلته د موږ تاسې په د موجوده سبق کې ناس سیدان شته که نشته قریش به وي پکې دا په اصل کې عرب دي که نه دي خو عربي لفظ خو نه مشهور دي په عربو نه عربي ویایي اوس چې دلته دغه خلک څه خدمت وکړي نسبت یې چاته کېږي عجمو ته کېږي نسبت یې عجمو ته کېږي لحاظه وایي دا یو توتیه دي لحاظه د دغه دین خدمت د علم ظاهر او علم باطن په لحاظ خدای پاک د هغه اشخاصو نه چې په عجمو کې اوسېدلي داسې خدمتونه اخیستي دي چې په ډېرو عربو کې هغه خدمتونه چا نه دي کړي لکه وایي د علم باطن په لحاظ باندې حضرت شاه نقشبند رحمه الله چې ماوراء النهر دا افغانستان خراسان او دغه تر بخارا او بلخ تر دغه پورې چې څومره د ولایت خدمتونه کړي دي اگر که په اصل نسل کې خو سید ده سید بهاءالدین سید ده
خو اوسېږي په عجم کې مشهور په عجم ده دغه داسې خدمتونه کړي دي چې ډېرو خلکو دغسې د طریقت خدمتونه د باطن خدمتونه په عربو کې هم نه دي کړي یا د علم ظاهر په لحاظ باندې حضرت سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله د فقاهت په لحاظ یا امام بخاری رحمه الله امام ترمذی امام مسلم د احادیثو د ظاهر په لحاظ باندې داسې خدمتونه کړي چې ډېر په عربو کې هم نه دي شوي اگر که د په دوی کې بعضې وایي عرب په نسل کې راغلي وي خو د عجمو په ملکونو کې به داسې خلک پیدا کېږي چې د دغه دین به ډېر بهترین خدمت کوي نبی علیه السلام ویلی دی د ما د امت مثال د باران ده په مجموعه کې خو اول خیر ده دغه ته به هم خیال نه وي چې چا نه غټه شروع شي چې تر صحابه وایي غټه ویایي اخو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم فیصله شوې ده خو وروسته طبقاتو کې داسې خلک راغلي دي چې مخکې په زرګونو کلو کې حضرت مجدد صاحب دا هم ګوره په اصل کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اولاده کې ده نو قریشو که نه شو د مور د طرف نه د نبی علیه الصلاة والسلام د لمسۍ په اولاده کې ده ځکه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د حضرت حسن که د حضرت حسین رضی الله عنه د لور سره نکاح کړی د یغه نه دا نسل راغلی چې د هغه صاحبان عذرات مبارکینو ته ویل کېږي موږ تاسې د طریقت سلسله ډېره سلسله الذهب ده د حضرت ضیاء المشایخ محمد ابراهیم جان مجددي قدس الله سره چې دا شجره مبارکه کې موږ تاسې ویایو که ملګري وی د دغه ځای نه نیولې تر حضرت مجدد الفساني مجدد شیخ احمد سرهندي پورې دا ټول د پلارو د نیکو د غور نیکه نه یو د بل نه معزون شوي دي ټول اولیاء الله تیر شوي دي داسې قوي سند قوي خانقاه تقریبا په دنیا کې کم مثال لري چې څو پیړۍ ټول اولیاء الله تیر شوي دي نو خو دې په عجمو کې په ملکونو کې خو د عجمو کې دي به هر تقدیر الله تعالی موږ په دې پوه کوي چې زه بالفرض که لګیا یم په دغه درس د طریقت په خدمت چې دا خیال ونه کم چې دا لوی خدمت زه کوم که زه نه وم بیا به یې څوک کوي که یو څوک غټه چنده پرې کوي دا خیال نه کوي چې دا مدرسه زه چلوم که زه نه وم بیا به یې څوک چلوي هسې به یو ښکاره مثال ذاتي درکم نه د پیر و ملا دا خیال کوي چې دا دین په ما ولاړ ده زه دا خدمت کوم نه د مجاهد و امیر و ملک خان دا خیال کوي چې دا دین زه چلوم که نه چې ما لاس تر واخیستی بیا ګوره موږ تاسې په تجربه باندې نه دي لیدلي په مجاهدینو کې تکړه امیر وي ډېر مشهور وي خلکو خیال دا وي چې که دا شهید شو جبه به ټوله ختمه شي خو تر هغه نه په وروسته خلکو کې خدای پاک داسې تکړه سړی پیدا کړي چې تر هغه نه غټ خدمتونه وکړي په علماو کې د یو مدرسې په چلښت کې یو غټ محتمیم وي د یو مدرسې غټ کار شروع کړی خلکو خیال دی چې که دا مړ شو مدرسه به شاړه شي خو خدای پاک په وروسته کې داسې څوک پیدا کړي چې تر هغه نه په څو چنده زیات خدمت وکړي رب کریم دا خدمت اخلي دی یو شانه خدا به د موږ تاسې سعادت وي نیکبختي وي چې موږ نه دا خدمت خدای پاک واخلي په الله خو به احسان نه باروه بل الله یمن علیکم ان هداکم د خدای احسان به منو چې زه ملا کړی یم ما نه د علم خدمت اخلي زه پیر کړی یم د طریقت خدمت رانه اخلي زه سخي کړی یم د سخاوت خدمت رانه اخلي چې الله د موږ نه دا خدمت اخلي کنه د دغه دین خدمت خدای پاک په میاشم کړی څومره کمزوری مخلوق ده نمرود په سپنګمه چې ورننوته چې هغه خاص وزیر به راتلو ورته ویل به یوارې به ما په دا سر په خپله کپۍ وایي دغسې به اول عریضه نه راته کوي چې و ټک به یې ورکړو هغه میاشی به لږ په قرار شو بیا به ده خبرې کړی شوی دغه دین خدمت خو خدای پاک په اوبو هم کړی ده په مرغانو هم کړی ده ابابیل ټول د ابرهه پوج مجاهدین نه وو نه کلشینکوف وو نه راکېټ وو نه توپ نه یو شی وو په مرغانو باندې ټول پوج بمبار کو که نه کو بمبار نو الله وی که خدای پاک خوښه شوه ای خلکو تاسې به مړه کې خو ښه خلک به تاسې نه وروسته راولي الله په هر څه قادر ده من کان یرید ثواب دنیا فعند الله ثواب دنیا والآخره وکان الله سمیعا بصیرا دا به همت انسانانو ته خدای پاک همت ورکوي نیک عمل کې د دنیا آرزو وي چې خلک مې صفت وکړي خلک مې په دنیا کې عزت وکړي
خلک مې په دنیا کې قدرداني وکړي. ولې داسې کې یو بدبخته خو د خدای پاک خزانې خو د دنیا او د آخرت دواړو دي، ولې صرف دنیا غواړي؟ من کان یرید ثواب دنیا، څوک چې په خپل نیک عمل ثواب د دنیا غواړي نو دا بې همته ده دغه انسان. ولې داسې کوي؟ په عند الله ثواب دنیا والآخره، د الله تعالی سره خو ثواب د دنیا او ثواب د آخرت دواړه دي. مخکې موږ تاسو ویلو منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، صرف دنیا غواړي، ما له فی الآخرة من خلاق. خو ځینې بیا دا دي چې دا وایي یقول آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه. څومره جامع دعا ده، څومره بهترینه دعا ده. نو سړی د عالی همت اوسیږي، د خدای پاک د خزانو نه دنیا هم غواړو آخرت هم غواړو. مخکې موږ تاسو ویلي وو چې په دین کې روحانیت نشته، دنیا هم حسنه. هغه ځای کې ما درته ویلي وو هغه ملنګان هم خطا دي چې دنیا بالکل شاته غورځولې چې موږ دنیا څه کوو. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه ده غوښتې؟ هغه هم خطا دي چې صرف دنیا غواړي آخرت بیرته شاته پرېښي. اعتدال تدعدل په مابین کې، حسنه د دنیا هم غواړو، حسنه د آخرت هم غواړو. ښه ژوند د الله نه غواړو، ښه رزق د الله نه غواړو، ښه صحت د الله نه غواړو، خو ورسره ښه توفیق د عبادت د الله تعالی نه غواړو. یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله. یو رکو پاتې شوه. یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط. ای هغه کسانو چې تاسو ایمان وړئ، ای مؤمنینو، کونو شی قوامین، تل محکم ولاړ، بالقسط په عدل سره، شهداء لله، شاهدی ورکون کی خاص د خدای د رضا لپاره. ولو علی انفسکم، اگر که په خپل ځان وي چا حق ته در باندې د دعوا وکړه چې ما په تا حق ده، تعادل انصاف وکړه، اقرار وکړه، وایي منه په خپل ځان شاهدي ورکړه چې و د تا د حق شته په ما باندې. ولو علی انفسکم، عدل وکړئ په خپل ځان. او الوالدین، یا په مور او پلار د تا په پلار د چا حق ده، ته موجود وي، حاضر وي، هغه قصه دې لیدلې، اوس پلار منکر شو، تا د پلار سره د چا لانجه راغله، پلار منکر شو، ته پکې شاهد وي، ته شاهدي ورکړه په حق د پلار دې خفه شي. والاقربین، خپلوان، ورور ده، تره ده، تربور ده، خو چې ابل جانب په حق تا ته معلومه شاهدي ورکا علا اولو کې د په ضرر وي، کدی ځان د په ضرر وي، کدی مور پلار د په ضرر وي، کدی قریبانو د په ضرر وي. او داسې مکه چې فرق د غنی او د فقیر کې. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دعوا راغله، یو سړی ډیر موړ بل ډیر محتاج مسکین و. نو پیغمبر علیه السلام دا سوچ وکړه، مخکې موږ ویل چې اجتهاد کې خطا خدای پکې دستی بیا خبرې چې دا مالنګ د فقیر دا خو به ظلم نه کوي، که ظلم کوي خو اکثره دا بڑا بدمعشان چې د مالداران دي دغه ظلمونه ډیر کوي. نو د غریب طرف وکه، الله ورته نه، د غریب د غریبتوب لحاظ به هم نه کې او داسې به هم نه کې لکه رشوتخواره قاضیان، لکه بدبخته ملایان، لکه بدبخت سالسان چې د مړو لحاظ کوي. که غنی ده که فقیر ده، دواړه غلامان د چا دي؟ د الله تعالی دي. الله د تا نه عدل غواړي، که د غنی په باب کې هم عدل در نه غواړي، که د مسکین هم. ته مه د غنی قدر زیاتوه، مه د مسکین باندې ناحقه شفقت کوه. حق به وایه ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کوي دغه مشهود علیه چې ته شاهدی ورکې په هغه باندې، یا مشهود له چې د چا د پاره شاهدی ورکې، غنی وي او فقیرا که فقیر وي، فالله اولا بهما، الله ډیر خیر غوښتونکی د په دوی باندې د تاسو نه، چې چاته عزت ورکیم الله یې ورکوي، که په چا رحم کوي الله یې کوي. فلا تتبعوا الهوا، نو تاسو متابعت خپل خواهشات مه کوئ، ان تعدلوا، چې د حق نه تیر شي، بې انصافي وکړي. الله حکم د انصاف کړی، قوامین بالقسط به یې، د عدل په انصاف په ځان وي، په مور پلار وي، په قریبانو وي، که غني وي که فقیر وي، په ټولو به د حق شاهدي ورکوي. دا شاهدي پټول خو مخکې موږ تاسو ویلو چې سخته لویه ګناه ده.
چې آینده کې بیا رانه خفه کېږي نو شاهدي ته مه ورځه. نه، حق به بیانې او د نفس خواهشاتو اتباع مه کوه چې میل وکې د حق نه د ناحقتوب په لحاظ باندې عدول وکې د انصاف نه بې انصافي ته. و ان تلو که واړوئ تاسې خپلې ژبې په دروغو او تعرضو یا څنګ وکئ د شاهدي نه شاهدي ته نه ورځئ یا په دروغو شاهدي ورکئ یا شاهدي ته نه ورځئ چې ورکې که بیا رانه خفه کېږي. فإن الله کان بما تعملون خبیره، بېشکه الله تعالی په هغه عمل چې تاسې کوئ الله ډېر خبردار ده. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړی ده، آمنو بیرته امر ورته کوي تاسې ایمان راوړی بالله په خدای پاک او رسوله په رسول د خدای پاک او والکتاب الذي په هغه کتاب چې نزل على رسوله چې په خپل رسول نازل کړی چې قرآن عظیم شان ده، والکتاب الذي او په هغه کتاب ایمان راوړی انزل من قبل چې پخوا یې نازل کړی چې مخکیني کتابونه دي. نو په هغو خو به وي یارې مؤمن، دغسې خو ایمان نشته، څنګه بیا مؤمن ته وایي چې ایمان راوړه؟ نو بعضې مفسرین داسې معنا کوي هغه تش په ژبه ویونکي مؤمنین چې منافقین وو دعوا یې د ایمان درلود هغو ته خطاب ده. ای تش په خولو ویونکو مؤمنینو د زړه نه ایمان راوړئ، تش د خولې په ایمان باندې نشي کامیابه کېدی. یو دوم تفسیر دا ده ای مؤمنینو آمینو ثابت په ایمان پاتې شئ. اهدنا الصراط المستقیم کې چې موږ تاسې کړی و یوه دعا صراط مستقیم خو یو روان، خو خدای ته به همیش زاری کوو چې الله ته مو ثابت پرېږدي په دغه دین باندې چې بیرته وانه وړو. نو ثابت شئ په خپل دین باندې، دوام وکړئ په خپل ایمان باندې. دریم د تصوف په اصطلاح باندې ای د سوري ایمان خاوندانو ځان د حقیقي ایمان خاوندان کوي. د ایمان په مسله کې چې حقیقت ایمان ذکر کیږي په بخاري شریف او مسلم شریف کې کتاب الایمان کې چې مصداق د ایمان شی ده، صرف تصدیق ده که صرف اقرار ده که دواړه دي که عمل داخل ده که نه، د خپل ډېر اوږدو مذهبونه دي پکې. خو د حضرت شاه ولی الله رحمه الله، حضرت قاضي ثناء الله فانپتی رحمه الله، د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله د دغو په عجب انداز باندې تعبیر ده. هغه یو صورت ایمان ده یو حقیقت ایمان ده. صورت ایمان چې دا ټول مسلمانان په لګیا دي، کلمه ویایي، لمونځ کوي، روژه نیسي، زکات ورکوي، حج ادا کوي، جهاد کوي، نفلي او فرضي اعمال کوي، منیم، یو دغه صورت ایمان ده. یو حقیقت ایمان ده. حقیقت ایمان ده چې دغه امور شرعیه تبعیه وګرځي. مخکې ما یو ورځ ویلي و د لوږې په وخت کې سړي مړۍ ته شوق کیږي، بیا چې مړۍ پیدا کړي نو په خوند یې خوري، په ستړی کیږي نه، ترتنګېږي نه. د تندې په وخت کې سړي اوبو ته شوق کیږي، چې اوبه پیدا کړي بدن راحت په اخلي، ترتنګېږي نه. د ګرمۍ په وخت کې پکاو ایسی ته شوق کیږي، چې پیدا یې کړي نو په هغه نه تنګېږي نه، په عذابېږي نه. هر شی دا امور طبیعیه. صورت ایمان د ډېرو خلکو شته، عبادت خو لګیا دي، لیکن زکات ورکول هم ورته بوج ده، زړه خو یې نه مني په شوق. روژه نیول هم ورته بوج ده، حج کول هم ورته بوج ده، حتی جمع لمونځ هم ورته بوج ده. لکه قرائت وکړم شم په د تکلیف ده، که جمع 5 منټه وځنډېدم په جماعت کې ناستې دي، خدای په کور کې ناستې دي، الله د رحمت دروازه پر خلاصه ده، هم په د بوج ده. دا ځکه صورت شته حقیقت نشته. چې باطن صفا شي د انسان، باطن آشنا شي د الله تعالی سره، دغه مظهر د الله د انواراتو وګرځي، بیا په د لمانځه کې په قیام کې ځان ته انوارات دي، په رکوع کې ځان ته انوارات دي، په سجده کې ځان ته انوارات دي، په قعده کې ځان ته انوارات دي.
بیا نه په اوږده سجده ستړی کېږي، نه په اوږده رکوع ستړی کېږي، نه په اوږده قیام ستړی کېږي. نبی علیه السلام څومره اوږد لمونځ کوه؟ پښې مبارکې به د ډېرې درېده نه وپړسېدې، تراویح هم نه وې. په تراویح کې خو قیام اللیل د چې ټوله شپه به تېروې. دا موږ الحمدلله چې دا سږ کال ختم ډېر خوندور د ډېر په خوشحالۍ د اثره له ډېره هغه نه څومره وخت به لګېږي؟ 1.5 غنټه پوره نه پوره کېږي. خو بعضې خلکو باندې به دغه هم بوج وي. کنی دا د نورو جماعتو ځای ته خو چې لاړ شي که امام لږ سوکه قرات ویلې، حافظ لږ سوکه قرات ویلې، تراویح بیخي ورپرېږدي، یا په کور کې یا بل جماعت ته ځي، په لنډو پسې منډې وایي. ولې؟ خو صورت ایمان شته، حقیقت نشته. قرآن عظیم شان کلام د رب ده، صفت ذاتی د رب ده. دا جذب چې پیدا کیږي وجه چی ده؟ د تلاوت په وخت کې. حقیقي جذب په تلاوت کې پیدا کیږي، شیطانی جذب په سندرو کې پیدا کیږي. څوک سندرو ته څڼې اچوي، څوک د قرآن په تلاوت کې وایي دلته د الله تجلیات ذاتیت شروع شي، ځکه صفت ذاتی د رب ده. چا چې سترګې خلاصې شي خدای پاک د حقیقت وروویني، برداشت نه کله د خولې نه چغه ووځي، کله ولویږي، حتی سر مات شي په ځان نه پیږي. دغه کې خو خوند ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لمانځه د سحر کې کله 100 آیتونه ویل، 100 آیاته. خو صحابه په دغه باندې هم خفه و چې لاندې ډیر کم، دا 100 آیاته به ډیر کم ورته لیدل کېده چې کاش کې لږ اوږد ویلی وای. داسې صحابه موجود. حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه 7 روزه صوم وصال کوه، 7 روزه، شپه ورځ 7 ورځې به خوراک نه کوه، 7 روزه. صحابه به 3 روزه اوږدول، داسې پسې اوږدول. نبی علیه السلام شفقتا ورته چې بیا خو به وروسته امت هم په دې پسې اقتدا کوي، وروسته خو حال خو ورته معلومه چې دا خیران به راځي چې فرض لمونځ نشي کولی. نبی علیه السلام د وصال نه راګرځوي، خو په دې کې خو عشق و، په دې کې خو عشق و. صحابي مبارک وایي نن صدقې څه سختې دي، نن خو په لکاو روپۍ پیدا شوې، وروسته غنیمتونه چې ډېر شو، د نبی علیه السلام چې دنیا نه لاړ، فتوحات راغله د خلفای راشدینو په دور کې. وایي صدقه خو هلته ګرانه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د چندې غږ وکړو، د موږ به لاس جوب خالي و، هېڅ شی به نه و، شوق به مو ډېر و، لاړو به مزدوري به مو وکړه، مزدوري به مو روپۍ وګټلې، را به مړه چندې ته. یو حاجي رب کریم دې اعمال قبول کړي، موږ مدرسې سره هم احسان کوي، موږ سره هم ډېر احسان کوي. یو وخت کې حج ته تللی و، عمرې ته، دا روژه کې بچیانو سره چې بیرته راغی، نو بیا ډېر حجونه عمرې کړي دي. اصل او مهم ځای درته ښیم او پیدا یې د طریقتو د دغه ترجمې ښووله چې الحمدلله دغه سره تعلق چې راغی اوس خوند. وایي په دا ټولو حجو عمرو کې مې سږ د عمرې نه خوند اخیستی. څنګه؟ پټې ماته دا حال ویلی ده. هلته عرب مبارکین دا چا چې وخت په عربو کې تیر کړی ده، په روژه مات باندې سره لانجه وي، په دسترخوان اچولو په جومات کې باقاعده داخله کېږي اوقافو کې. نو دا عربو شیخان وي، دغه بیا دسترخوانونه اچولي، عام خلک مزدوران یې نیولي، راولي خپل دسترخوان ته خلک راولي چې روژه ماته دې ما په دسترخوان وکړي. وایي زه هم لاړم هلته کېناستم یوه ورځ، بله ورځ تېرېږم، 3 که 4 داسې سپین ږیري غوندې عرب ناست دي، یغو سره یو خاص مړی ده، دا کنځلې دي، په شیان دي، په خو ډېر عجب شی ده. وایي ډېر شوق مې ورته وشو. دا نور د دوی دسترخوانونه دي، خلک پرې ناست دي، زه وایي ورتاو شوم دوی ته چې زه ورسره کېناستم. وایي راته ویل جګ شه دا تا ځای نه ده. چې دا خبرې وکړه، وایي ما ته زړه ته خدای پاک دا راوغورځول چې خدای دنیا درکړې، د بل په دسترخوان کېنې، ولې ته خلکو ته څه شی نه ورکوې؟ نو یې باندې چې روژه مات نه بعد راووتم، وګرځېدم، دغه مړۍ مې پیدا کړي. چې پیدا مې کړې، آینده دپاره مې دا وکړه، دسترخوانونه خو دوی غوړولي وه، ما خو مستقل دسترخوان داخله خو نه شوی کړی په دغه وخت کې. دا مړۍ به مې ښې ډېرې واخیستې، لکه دوی به چې ماتې کولې، دا دوی په هغه دسترخوانو چې مسکینانو ته به یې ورکول، زه به مسکینانو ته جګ شم، دغه مړۍ به مې تقسیمولې. وایي دومره خوند مې د عمرې نه چې سږ اخیستی ده، په ټول عمر مې نه ده اخیستی.
ولې حلاوت خدای ورته پیدا کی، اثر پیدا کی. داسې ایمان الله دې موږ نه غواړي. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، داسې ایمان راوړئ چې د الله سره عشق په تاسې دومره غالب شي، د رسول الله سره عشق په تاسې دومره غالب شي چې ځان مال اولاد هر شی د هغو په مقابل کې ختم شي. بیا نو ځان لګولم په دین کې اسانه شي، مال لګولم په دین کې اسانه شي، اولاد لګولم په دین کې اسانه شي. والکتاب الذي نزل على رسوله والکتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله، څوک چې کافر شي په الله تعالی باندې، و ملائکته په ملائکو د الله تعالی باندې، و کتبه په کتابو د الله تعالی باندې، و رسوله په رسولانو د الله تعالی باندې، والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې، فقد ضل ضلالا بعیدا، دا گمراه شو په گمراهی ډیر لري سره. گمراه ګوره دا لفظ د پښتو کې استعمالي، اردو کې استعمالي، فارسی کې فارسی کې فارسی لیاره ورکه کړه، لیاره ورکه کړه. اوس د تحریر اقلیدس په اصطلاح باندې د ریاضي یو مثال ورکو. دا خط سیده روان ده، د ده خط په څنګ کې چې داسې خط وباسي، دغه کلونه داسې خط وباسي، دا خط چې څومره کشکیه د دغه خط مستوي نه لرې کېږي که ورنږدې کېږي، خو چې څومره یې پسې کشکیه لرې کېږي، خط داسې ده سیده خط، هغه سره تختې ته رسېدلی، تا خط په دغه طرف روان کړه، دا چې چا د ایمان لیار پرېښوه په دغه لوري روان شو. خدای پاک موږ ته صراط مستقیم حکم کوي، دغه دین صراط مستقیم ده، صراط علیه، ما طرف ته په دغه لیار راځئ. د دا لیار پرېښوه داسې روان شو، نو چې څومره پسې جیب پسې لرې کېږي، چې څومره پسې جیب پسې لرې کېږي، د هر آیات نه چې منکر کېږي پسې کفر زیاتېږي. ان الذین آمنوا، بېشکه هغه کسان چې ایمان راوړی چې یهودیان دي، ثم کفروا، بیا کافران شو د موسی علیه السلام په وخت کې په عبادت خصکي سره. ګورئ مؤمنانو هجرت یې مو وکړو د موسی علیه السلام سره، خو چې موسی علیه السلام کوی تور ته لاړ، دوی د هغوی شرک شروع کړ، بیرته کافران شو. ثم آمنو، بیرته ایمان راوړ په موسی علیه السلام چې راغی پوه یې کړ په حقیقت باندې، بیا یې ایمان راوړ. ثم کفروا، بیا چې عیسی علیه السلام راغی په عیسی علیه السلام کافران شو. ثم ازدادوا کفرا، بیا چې رسول الله دنیا ته راغی په هغه پسې کافران شو. نو لم یکن الله لیغفر لهم، نه ده چې الله دغو ته مغفرت وکړي، ولا لیهدیهم سبیلا، او نه دوی ته لار ښیي چې دومره سخت حقیقت واضح او دی بار بار د دین نه اوړي، نو د هغو زړونه ذات خدای ور مسح کړي، بیا د هدایت لار په بنده کړي. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، زیری ورکه، خبر ورکه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم منافقینو ته. په څه شي زیری ورکه؟ چې د دوی دپاره ډېر لوی عذاب ده. یو خو ښکاره کافران دي، دغه دوه مخې چې د مسلمان هم ګټه وړي، د کافر هم ګټه وړي، دغو ته زیری ورکه چې د سخت عذاب ده. په ټولو کافرانو کې د منافقینو سخت عذاب ده. ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. د دغه منافق علامت څه ده؟ الله وی الذین، هغه منافقین یتخذون الکافرین اولیاء، چې دوی نیسي کافران په دوستی من دون المؤمنین، بغیر د مؤمنینو نه. ښه مخلص صفا مسلمان په کلي علاقه کې ورسره اوسېږي، د هغه سره ستړی مشي هم نه کوي، سلام هم نه ورچي، محبت هم نه کوي، خو د کافرو په دربار وګرځي. د کافر سره تعلق، د کافر سره محبت. ولې؟ چې کافر سره ملګرتیا وکړي نو عزت به دې ډېر شي، دنیا به دې ډېره شي. الله وایي ایبتغون عندهم العزه، آیا د کافر سره عزت غواړي؟ فإن العزة لله جميع، عزت ټول الله لره ده. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. د چې سړی دنیا دار شي، دنیا یې ډېره شي، یو بل څوک ملنګ ده د خدای پاک، خو خدای پاک ته منقاد تابع. موږ هم مسلمانان نن سبا څنګه دي، د چا سره تعلق ساتي؟ که دوستی کوي د خان د ماړه سره، که میلمستیا کوي ماړه ته، که خیرات وي موړ راغواړي، که واده وي موړ راغواړي، چې هر څه تعلق د ټول د مړو سره. په څنګ کې ما یو ځای کې په خیرات کې ولید، بیا خو نه زه لیوانی یم، دستي غږېږم، ما ته موقع د تقریر پیدا شوه، شپږ که اته پسونه حلال وو، مړۍ د ننې وه، د باندې
مسکینان خو د دغه قوم خلک نه و، ما چې وپېژنم د بل څوک دغه زارۍ ورته کړې چې اننې مې ورپرېږدې باندې پیرداران ولاړو دی نه ورپرېښ. اننې هغه څوک چې ورننوتم ټول دا د لوکس موټرو والا چې په غوښو یې زړونه راجګېږي ټول دغه ناست وو. غوښې یې راوړې وایي یوه ګوله چا وخوړه چا نه وخوړه. بیا وروسته ما ته چا ویله چې خلیفه صاحب یو څو خبره دې کړې وه. زه ذاتي چې جګ شوم نو زه خو ما ته خبر ما ته په لاس مه راکوئ، زه لیونی یم خبر مبر نه شم پټولی. نو ذاتي وغږېدم ډېر خو دومره مې پوه کړه، په دومره مې ورته ویل ما د خدای پاک په حضور کې به څه جواب کوي چې دغه څوک دې راوستلی چې هغه په خپل کور کې هم د غوښو نه ارګی خوسا ده، زړه یې ته راجګېږي او هغه د باندې زارۍ کوي چې ما ورپرېږدې دغه خیرات ته دغه خیرات ته مسکین د زارۍ کوي چې ما ورپرېږدې هغه نه ورپرېږدې. دلته خان صاحب دوستي ده د خان سره ده، طالب ته څوک لور نه ورکوي، مسکین ته څوک لور نه ورکوي، څوک خور نه ورکوي، دوستي نه ورسره کوي. دا طالب د سبا به مړي، دا مجاهد د سبا به شهید وي. دس کې چې مرګ په یغه طرف کې ده، دا موړ نه مري، دا کونډې ټولې د طالبانو پاتې دي. الله وی عزت په دین کې ده، عزت په دین کې ده، په بله لار کې عزت نشته. فإن العزة لله جميعا. یو بله خطرناکه خبر په مجلس کې د کافرانو په یغه وخت کې بعضې مسلمانان به ناست وو. طبیعي خبره وه په علاقه کې چې یهودیان او مسلمان ګډ سره اوسېږي، خو ګډ به سره ناسته هم وي، بیا پخواني تعلقات هم و دوستۍ هم یې دا مو. کله به د مسلمان د وړاندې په دین کې خبرې شروع شوې، جرح العیاذ بالله، د آیات سپکوالی یا د رسول سپکوالی یا داسې خبرې. بعضې مسلمانان به بیا هم ناست وو، په داسې مجلس کې به هم ناست وو. الله تعالی آیات نازل کړو که بالفرض که کله د یو مجبوریت په اساس یا د کاروبار په وجې نه سودا ورسره کوې، دوکاندار ده که هندو ده، دوکاندار ده ته سودا ورسره کوې، خو چې په دین کې خبر شروع کړه چې مخنیوی یې نشه کړی، نو دومره خو مه بې غیرته کېږه چې په دین کې خبرې کوي ته عدالت ته ورته ناست ترجیح شه. موږ د حدیثو مسله دا ده په کوم مجلس کې چې غیبت کېدو، تا که غیبت نه خلک منې کوی شوی منې که. په کوم مجلس کې په سترخان باندې سروزونه شروع کېده دا د ولیمو او د مړیو په باب کې، خو مسله دغه ده تا منې کوی شوی منې که. که یې ملا هلته په دین کې نقصانونه شروع دي بیا ناستی روا ده، تم دې د په شکل شي، خدای غیبت کوي ګناه ده، ته یې اورې ګناه ده. د ژبه لګیا ده په ګناه ده، تا غوږ لګیا ده په ګناه، خو دواړه اندامونه دي. ان تؤدوا الامانات الى اهلها پرون ویل دا امانت دي خپل اهل ته بسپاري. په داسې مجلس کې چې په یغه کې غیبت وي، اهانت وي د دین، موږ ته ناستی ناروا ده. دا حضور نشو کړه چې اوس خو وس نه رسېدو چې منې که په ده دې وس نه رسېدو په ځان خو به دې وس رسېدو جګ شه، خو دا یو ګاله مړی مه خوره. په علماو پسې لګیا یې، په استاد پسې دې لګیا یې، په شیخ پسې دې لګیا یې، هغه په تا په شیخ باندې فتواوې کوي، د تا په استاد فتواوې کوي، ته مړی ته ورته ناست دی. دوسي نه ده. نو رب کریم یې وقد نزل علیکم الکتاب فی الکتاب، په تحقیق سره نازل شوي دي په تاسې باندې په کتاب کې ان دا خبره اذا سمعتم آیات الله، چې کله تاسې واورئ د آیتونه د خدای پاک یکفرو بها، چې په آیتو کفر کېدو، ویستهزأ بها سپکوالی په کېدو، فلا تقعدوا معهم مه کښېنئ بیا د دوی سره حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تر دو پورې هغه وخت پورې چې دی لګیا شي په نورو خبرو. که په نورو خبرو لګیا و د تا ورسره ضرورت و سودا دې تر کوله مثلا، بیا خو ورشه خپله سودا وکړه. ولې انکم اذا مثلهم، تاسې په دغه وخت کې چې په دین سپکوالی کېږي ته ورسره ناست د دوی په مثل شوې. خو ما درته ویلې د ژبه لګیا ده په ګناه، تا غوږ لګیا شو په ګناه، دواړه په ګناه لګیا شوې. ان الله جامع المنافقین والکافرین، بېشکه الله یو ځای کوونکی د منافقینو او د کافرینو ده فی جهنم، په جهنم کې جمیعا ټول به خدای سره یو ځای کوي. هغه منافقین الذین یتربصون بکم، هغه منافقین چې همیشه منتظر د حوادثو یې تاسې ته چې کله به څه پیښیږي. فإن كان لكم فتح من الله، که تاسې ته خدای پاک یو فتح درکړي، قالو دی بیا علم نکن معکم، ولې موږ مسلمانان نه وو خو موږ سره خو هم څه کومک وکړه. وإن كان للکافرین نصیب، او که بیا د کافرانو برخه وه هغه غالبه شوه، تاسې نه یوړه بیا کافر ته څه وي؟ قالو الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، آیا
دا کافرانو ته وی آیا غالب شوی به نه و موږ په تاسې باندې که موږ د دغو مسلمانانو ملاتړ کړی وای تاسې موږ بچ نه کړی د شکست نه نو خو موږ ته خو هم څه برخه راکوي معنا څه ده مړی روپۍ مطلب ده ای موږ استاد به کله کله خوشکه ورغله ویلې اخونه ردې پی وي که د خرې وي که د سپی وي نو د دنیا مطلب ده که مسلمان سره دنیا پیدا کېده ځان مسلمان کوي که د کافر سره دنیا پیدا کېده ځان ورسره کافر کوي فالله يحكم بينهم يوم القيامه بينكم يوم القيامه الله تعالی به فیصله وکړي په مابین د تاسو کې په ورځ د قیامت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نه د ګرځولې الله تعالی د کافرانو د پاره په مؤمنینو باندې هیڅ لار د حجت او د بری خدای پاک مسلمان غالب پیدا کړی دی کافر ته څه حجت نشته دلیل نشته چې مسلمان د خدای پاک په حضور کې پیغه باندې ګرم کې ملامتي کی نور دغه سره علما ذات نور استنباطات هم کوي د سلطنت او د پاچاهي او د امارات او دغه حق هم د کافر نشته خدای پاک نه د ګرځولې کافر ته په مسلمانانو باندې سبیل دا حق د چا ده د مسلمانانو ده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم إنا نعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما خدای متعال موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي الله د ظاهر او د باطن مکمل اصلاح ته نصیب وګرځي خدای پاک کوم حقیقت ایمان چې ته د موږ نه غواړي الله موږ ته حقیقت ایمان نصیب وګرځي خدای متعال استقامت شریعت نصیب وګرځي رب کریم څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي یا د موږ نه دعا غواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې د ټولو په شر درس حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانو نه پرک د آفات او بلیات او مشکلات نه د موږ سره حفاظت نصیب وګرځي خدای متعال په هر عمل کې م اخلاص او د تا رضا نصیب کې د ټولو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي الله تعالی روزه مبارکه دا ترجمه ده د تا کور د خدای پاک د ټول اسلامي ملکو حفاظت وکړي کفار مغلوب کې کفار متزلزل کې الله کفار په خپل مابین کې یو په بل باندې مسلط کې مسلمانانو د شر نه محفوظ کې د افغانستان په باب د خیر فیصله وکړي په ټول افغانستان کې یو صحیح واقعي اسلامي نظام راولي د مسلمانانو مشران او کشران ټول په شریعت باندې مستقیم کې نیتونه صفا کې اخلاص نصیب کې توفیق د خطاعت او د عبادت او بندگی موږ ټول مسلمانانو ته نصیب وګرځي په حاضر جمع او دومره خلک چې دلته د موږ سره د ترجمه کې شرکت کوي کڅوک په موبایل باندې اوري کڅوک دلته راځي حاضری کې شریکيږي کڅوک خدمت کې کوي کڅوک معاونت کې کوي الله ټول ته خپل رضا نصیب کې د قران عظیم شان شفاعت ټول ته نصیب کې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت ټول ته نصیب کې الله د رمضان مبارک شفاعت ټول ته نصیب کې خدای پاک موږ ټول سره د خپل رحمت او کرم معاملې وکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين